تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. دو سورة بقره دریم باب شروع، د دویمې سه دریم باب شروع او پدې کې بیان د اتلس خبرو یا د اتلس امورو د فار د تدبیری منزل. نو پاره اتلس خبرو کې تر دې ځې پورې تقریبا چې لس خبرې بیان شوې دي. په دې لسمه خبره کې چې هغه د طلاق مسله ده، نو هغه باره کې لږ وضاحت. نو الله رب العزت فرمای الطلاق مرتان و طلاق دو ځله دي. اصل مسله داسې و چې د اسلام نه مخکې زمانہ د جاهلیت زمانہ و، د ناپوهۍ زمانہ و. په هغه زمانو کې هر قسم ظلم او زیاتې شروع. په هغه ظلمونو کې یو ظلم د زنانو سره کېدل، د ښځو سره. کله کله به داسې کېدل چې یو سړی په کور کې به یوه ښځه وه او هغه ښځې سره به یې ورانه وه، نو هغه ښځه به یې پرېښودل هم نه، طلاقوله به یې نه، او هغه به یې ښځه کول هم نه. نو همداسې ظلم کې به یې ساتله او ساتله او طریقه به یې داسې وه چې ښځې له به یو طلاق ورکړ. د طلاق دپاره په هغې وخت کې هم عدت و، نو چې کله به عدت 3 میاشتې پوره کېدلې نو بیا به بل طلاق ورکړ. رجوع به وکړله، څه موده پس به بیا ورته بل طلاق ورکړو. همدغه شان ټول عمر به هغه ښځه خوار او ذلیله وه، هغې ته معلقه وایي، داسې به ولکه راځوړنده، نه به په کونډه کې حسابېدله او نه به د خاوند والا حسابېدله. او د هغوی طلاقونه 100 او 200 پورې وو، 100-200 طلاقونه به یې ورکول. نو بیا الله رب العزت د آیاتونه راولېږل چې نه هغه طلاق چې په هغې کې رجوع خپلې ښځې ته صحیح کېږي هغه صرف دوه دي. دریم طلاق چې دی هغه خو بیا رجوع نه صحیح کېږي، ښه به یې ختمه شوه. نو چې طلاق پکې صحیح کېږي هغه صرف 2 قسمه طلاق دي چې رجوع پکې صحیح کېږي. کومو طلاقو کې چې رجوع صحیح کېږي هغه صرف 2 قسمه دي، چې یو ته طلاق رجعي وایي او بل ته طلاق باین وایي. طلاق رجعي دی ته وایي چې یو سړی ښځې ته صرف یو طلاق لفظ استعمال کړي، صافه سوتره ورته وایي چې ته په ما طلاق کوي، نو دې ته طلاق رجعي وایي. نو دا ښځه خو په یو طلاق شوه، خو که دا خاوند غواړي نو په 3 میاشتو کې 3 مرضونو کې دننه خپلې ښځې ته رجوع کولی شي. خو که په 3 میاشتو یا 3 مرضونو کې رجوع ونه کړله او واپسي ونه کړله، نو بیا دا ښځه ته باینه شوه. چې باینه شوله نو بیا مسله دا ده که دا خاوند د دې ښځې سره نکاح کول غواړي نو بیا به نوي نکاح تړي او نوی مهر به ورکوي. او طلاق باین دې ته وایي چې سړی د طلاقو نه بغیر بل لفظ خپلې بیبي دپاره استعمال کړي، زما د کوره ووځه او ته زما ښځه نه او په دې کې د طلاق نیت کړی وي، نو بیا دې ته طلاق باین وایي. د دې بیا طریقه دا ده چې که سړی غواړي چې خپلې ښځې ته رجوع وکړي نو بیا به نوي نکاح تړي او نوی مهر به مقرروي. پاتې شو دا چې سړی ښځې ته 3 طلاق ورکړي، نو 3 طلاق چې چاته ورکړله و خو دا ناروا دي، ګناه ده، سخت جرم دی. 3 طلاق ورکول ناروا دي. خو که کومې ښځې ته چا 3 طلاق ورکړل نو د 3 طلاقو مسله دا ده چې هغه بیا دې خاوند ته هېڅ کله نه روا کېږي تر څو پورې چې بل خاوند نه وي کړی او بل خاوند بیا په خپله خوښه طلاق کړي نه وي. نو که بل خاوند دی وکړه او بل خاوند په خپله خوښه طلاق کړله نو بیا صرف که خاوند کول هم نه دي، هغې سره وخت تېرول جماع کول دا ضروري دي. د هغې نه پس که بیا دې خاوند سره نکاح کوله نو بیا کولی شي. د دې وجه نه زموږ اوسو د پښتنو کې ډېره ناپوهي جهالت دی. هغوی په یو طلاق باندې بیخي دمه نه کېږي، یو طلاق نه ورکوي، 3 ورکوي اکثره. او چې 3 ورکړي نو وروسته بیا دلته د جهالت پښتو نه تنګي، د پښتو رواج دی، بیا هغې نه شرمېږي. نو بیا هماغه ښځه چې طلاق کړې وي هماغه ځان سره کور کې ساتي او هغه بیا زنا وي، سخته ګناه ده، جرم ده. او داسې څو ځایونه ما ته خپله معلوم دي چې هغوی ښځو ته طلاق ورکړي، 3 طلاق یې ورکړي دي، خو ښځې نه پرېږدي. نو دا خو د قرآن کریم حکم دی، د الله حکم دی. نو چې اوس دا نه منې نو بیا مسلماني چېرته پاتې شوه. نو په دې طلاقو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې څوک ښځې ته طلاق لفظ بیخي یاد نه کړي. او که کله د طلاق اراده وه نو بیا پکار دی چې ښه سوچ او فکر وکړي او د هغې نه پس طلاق ورکړي چې بیا پیمانه دي شي. نو الله فرمایي الطلاق مرتان، الله وایي طلاق 2 ځله دي. یعنې هغه طلاق چې ښځې له پکې واپسي رجوع کېږي هغه 2 ځله دي.
فامساکم بمعروف، یا د ښځې ساتل دي ځان سره په نیکه طریقه باندې. چې ښځې له مثال ته یو طلاق ورکړو بیرته د رجوع وکړله، ښځه د خپله کړله، نو بیا ښځې سره ښه ګزاره کوه، ښه ژوند تېروه. او تصریح باحسان، یا پرېښودل دي د ښځې په نیکه طریقه باندې. که ته پوهېدلې چې ګزاره نه کېږي بس ښځه د پرېښې هم داسې پرېږده. ولا یحل لکم، الله وی حلال نه دي تاسو ته، ان تاخذوا چې تاسو واخلئ مما د هغه مهر نه اتیتموهن چې ورکړې مې وي دي ښځو ته شیئن څه شی. وایي ښځو ته چې مهر کې شی ورکړی دی، ښځه د طلاق هغه ترې نه اخیستی نه شي، هغه د هغې حق دی، ځکه چې هغه ښځې نه تا ګټه اخیستې ده، هغه ښځې سره تا کوروالی جمع کړې ده، نو د هغې بدل کې هغه مهر د هغې حق دی. ابوزي الله تعالی فرمایي ولا حل لکم، حلال نه دي تاسو ته، تاخذوا چې تاسو واخلئ مما د هغه مهر نه اتیتموهن چې تاسو ورکړې وي دي ښځو ته شیئن څه شی، الا ان یخافا، مگر کدا ښځه او خاوند دواړه ډارېدل، الله یقیم حدود الله، چې دوی به پوره نه کړي د الله حدونه او بریدونه. څه مطلب؟ ښځه او خاوند په خپلو کې طبیعت یې نه لګېږي. ښځه وایي چې یاره د خاوند حق نشي پوره کولی، خاوند وایي د ښځې حق نشي پوره کولی، ته به نه لګېږي. نو دا خو د الله فیصلې دي، د چا سره ته به ولګي چا ونه لګي. نو که د ښځې او خاوند ته به نه لګېدل او د یو بل حق یې نشو پوره کولی، نو هغې دپاره بیا یو بله مسله ده، هغه ته خلع وایي. نو اوس د خلع بیان دی. الله وایي فإن خفتم الله یقیم حدود الله، که چېرته تاسو ډارېدلی چې پوره به نه کوئ د الله حدونه، نو فلا جناح علیهما، بیا نشته دی ګناه په دې ښځې او خاوند باندې فی ما افتدت به، په هغه څه کې چې فدیه ورکړي په هغې باندې دا ښځه. څه مطلب؟ که یوه ښځه د خاوند سره تنګه وه او خاوند سره یې ښه ژوند نه تېرېدلو، نو ښځه دام کولی شي چې خاوند ته ووایي چې زه به تاله دومره روپۍ درکړم خو ما طلاقه کړه. نو هغې کې قانون دا دی چې هغه مهر چې د خاوند ورکړی دی د هغې نه زیاتې روپۍ به ترېنه نه اخلي، او چې کومه باندې څومره خاوند راضي کېدلو راضي کېدی شي. دې ته بیا په شریعت کې خلع وایي. نو خلع ښځه پرېښودل په هغه مهر باندې چې مهر ورته واپس کړي وي پرې. یو بل قسم دی چې هغه طلاق بالمال وي، په مال پیسو باندې ښځه ځان طلاق کولی شي. الله تعالی فرمایي فلا جناح، نشته دی ګناه علیهما په دې ښځه او خاوند باندې فی ما افتدت به، په هغه څه کې چې فدیه ورکړي دا ښځه په هغې سره، تلک حدود الله، دا د الله حدونه او بریدونه دي. فلا تعتدوها، د دې نه زیاتی مه کوئ، از خوا مه تېرېږئ. زمونږ دا خلک وایي فکر یې داسې دی چې ګوندې ښه کور کې چې څنګه ژوند کوې هغسې کوه. نه، د ژوند دپاره الله قانون مقرر کړی دی، په هغه قانون به ژوند تېروئ. نو که د هغې قانون نه د اخوا تېر کړه، دا د الله حدونه دي، د الله د حد نه تېر شوي. هغه قانون څه دی؟ ښځې دپاره په خاوند باندې دا حق دی چې خاوند به هغې ته کور، ډوډۍ، کالي، مهر او د هغې نور حقوق ټول پوره کوي. او په ښځه باندې بیا د خاوند دا حقونه دي چې ښځه به د خاوند هر قسم خبره مني بغیر د ګناه نه، هر قسم خبره به مني، تابعداره به وي، د کور او بهر وځي نه، د خاوند خبره ومني. دې ته شرعي ژوند وایي، د شریعت ژوند. نو که دا د شریعت ژوند یې تېراوه، نو دا خو د حدود الله، د الله په حدونو کې دننه دی. خو که داسې ژوند یې نشو تېرولی او دې کې مشکل و او بیا خیر دی بیا د طلاق ورکړي، خو دې ته الله تعالی برید ویلی، حد یې ویلی دی. موږ او تاسو چې پټي کې یو بل سره بیلیږو، منځ کې بریدونه لګوو، هغه برید چې څوک وخوځوي خلک ډېر غوسه کېږي چې برید یې خوځولی. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره دا ما دا بریدونه ټاکلي دا د کور د ژوند دا به نه خوځوئ، دې نه به خوا نه تېرېږي. که تېر شي نو الله ډېر خفه کېږي. صرف مونځ او اودس نه دی، دین کې ډېرې خبرې دي، دې کې به ښځو سره به ظلم او زیاتی نه کوي. زموږ استاد ما درته مخکې ورځ ویل چې زموږ دې وطن کې خلکو کې ناپوهي ډېره زیاته ده چې د چا زوی را ظلمکې شي نور بیا زوی ته نه ګوري چې دا زوی مې د واده دی او که نه دی، بس واده ورته وکړي. پردی ښځه کور کې ناسته وي، کلونه ظلم په هغې سره کېږي. نو دا خو قیامت شته، حساب کتاب شته، الله به درنه پوښتنه کوي چې ولې داسې کول. او حتی چې مخکې ورځو کې یو سړي راته وویل چې یو سړي زوی ته واده کړی و او هغه زوی یې مریض و، هغه د جما کولو لایق نه و، هېڅ بیخي ختم و. نو وایم هغه پلار ته ویل چې دا تا ته مخکې معلومات نه و د زوی باره کې؟ وایي راته ویل چې ولې نه، زوی راته ویلي و. نو ما ویل چې زوی درته ویلي نو بیا ولې واده کاوه؟ وایي ما ویل چې ناسته به یې که نه، ما ته خدمت کوي که نه، دې دپاره مې راواده کړی و. نو دې ته دا اوس انسانیت دی چې خاوند یې نشته، خاوند یې د کار نه دی، او دا وایي چې پردی لور راواده بس ما کور کې به ناسته یې که نه، و ډېر خلک کیني که نه. دا سخت ظلم دی. دا زموږ ستاسو د وطن کې داسې بې علاقې انسانان شته دی، داسې ناپوهه چې په دې خبره نه پوهېږي چې پردی خو لور ولې بنده کړم، او دې نه به سبا څومره شرم جوړېږي. نو دې وجه نه د خبرو ته سخت سوچ کول پکار دی. الله تعالی فرمایي ومن یتعد حدود الله، چا چې زیاتی وکړه د الله د حدونو نه، فاولئک الله وایي دا کسان چې دي هم الظالمون، دوی ظالمان دي. اوس دوه قسمه طلاق خو مخکې تېر شو چې یو طلاق رجعي دی، بل طلاق باین. اوس دریم قسم طلاق بیانېږي چې که په درېمې طلاق کړله، الله فرمایي فإن طلقها، نو که خاوند دا ښځه په درېم طلاق هم طلاق کړله،
فلا تحل له بیا دا خزا حلال نه ده خاوند تا من بعد ورست دینا حتی تر دې پورې تن کې زوجن غیره چې نکاح کی د یو بل خاوند سره. او دلته خو صرف نکاح راغلی د خو په حدیثو کې وضاحت راغلی دی چې نه نکاح هم کوي جما هم کوي وخت به تیری او بیا کاغه سړي په خپل خو طلاق کړو به سیدا فین طلقها کاغم بیا رست طلاق کلام فلا جناح علیهما بینشت گناہ په دې مخکنی خزو خاوند باندې ایا تراجع چې یو بل ترجو کی خدا هغه وخت کې ان ظننا کده دې خز یو خاوند دوړو داسې ګمانو اي قیما حدود الله چې پوره بکی حدونه او بریدونه د الله وتلك حدود الله او داد الله بریدونه دی یبینها چې الله بیانوي لقوم يعلمون هغه قوم ته چې هغه پويږي چې چا کیا کوي نه پوي وینو هغه په دې څه پوښي. واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف. لکه مخکې مجتاب الصلاه دغه زمانه حالات بیان کړل چې خلکو بخزو سره ظلم کاو طلاق به ورکلو او بیا به پر خدای نه بیا به کړلا. نو دی وجنا الله تعالی فرمایي چې نه خزي د zarar د پاره مې ساره وایي. الله فرمایي واذا طلقتم النساء وکله چې تاسو طلاق کې خزي فبلغنا غي ورسیږي اجلهن خپل نیټه تا څنګه نیټه تا چې درې مرزونه پیراشي یا درې میاشتې تیری شي دا خزه بستانه بیا لاړه فامسكوهن د دینه مخ کې دا خزه ځان سره وساته به معروف په نیکه طریقه باندې او صرحوهن یا خوش کې به معروف په نیکه طریقه باندې ولا تمسكوهن او خزه مساته زرارن د zarar د پاره لتا تدو چې تاسو ظلم او زیته پیو کئ ومن يفعل ذلك او چا چې دا سکارو کو فقط ظلم نفسه بشک ظلم او په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله من سید الله یتنهزوا پټو کبانی واذکروا نعمت الله یادوي د الله نعمت علیکم پتا سبحانه وما انزل علیکم هغه چې الله را لګلی پتا سبحانه من الكتاب په کتاب کې وای قران کې چې کوم خبر راغلی غواوري والحکمت او د احادیث د نبی اسلام کې کوم خبرې شوې دي یعظکم به الله تاسو تواصون وعظ او نصیحت کوي په دیوانه واتقوا الله د الله نه وډار شي وعلموا پوي شي ان الله بكل شيء عليم چې بشک الله په هر شي باندې پوي دی. واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن دا آیات په یو کیسه کې واقع کراغلی و مسله د سیوا معقل ابن اسار تنه یو صحابي دی وی چې ما وی خپل لور جابر ابن عبد الله صاحب تور کړی و نو وی هغه ژوند خروانو خو یو وخت کې چرته د خاوند خزې د طلاق ورکړل په لزما خور ته طلاق ورکړل چې طلاق یې ورکړل نو وی هغه طلاق خو صحابه خو درې طلاق نه ورکړل ځکه ګناه ده نو یو طلاق ورکړی و هغه خزه نو درې مې شو پورې هغه سره وا ځکه طلاق او عدته نو عدت کې هغه بیا رجوع نه کړل چې وای نه کړ بس خزه نه بیان شو پردیش وای ما خور کور ته راوستله نو چې کور ته راوستي و داغه نه یو کال پس خاوند بیرته پیمانه او بیا ورپسې جرګه لګلې او چې دا ماته بیرته راکا نو دی ورور په غوسه و چې دور د ویلو چې ته خو زما د خور لایق هم نه وي اول خو دا بندر کول نه خو تعالی مدر کړلا او بیا تا طلاق ورکړل طلاق کې مې څور شي درې مې شته مو تا دا هغه کې تم رجوع نه کړلا اوس جرګه را لګي وینا ولا کرنه وګوري نو خاوند هم دارمانو او خزم په هغه خاوند سره راځي وا زوړ خاوند سره خوري لیکن دنه پر خدای چې دنه پر خدای نه الله د آیتونو راولېګل الله فرمایي چې نه خزه او خاوند چې خپل کې راځي تاسو کې کار مل لري څه کوي پرې چې خپل خزه خپل خاوند تراشي دا اوسم زموږ اوس په دې وطن کې کله د سکی چې کله چې خزه پر خدای شي په جرګه باندې اکثر خزه په جرګه پر خدای لیکي جرګه کې دا ورته لیکلي وي چې دا خزه دلته به نه ورکه چاته بل ملک ورکه دا شریعت نه خلاف خبرې دي خزه چې تا پر خدای لار دي چې واده کې کوي شي اخو آزاد انسان دی په څه پابندي لګي خزه خو تا پر خیر هغه خو ته نه پر خیر نو چې تا پر خدای نو نور سلام علیکم پرې د چرته کې واده کې کوي دا خبر نشته چې د پلانې ځای کې مور کا ودلته ورکا دا خبره زموږ سره وطن کې شته کنه اکثر دا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کې خزیو فبلغنا بیا ورسیږي جلهن خپل ټاکلې نیټه تا نفلا تعذلوهن الله یمي ساره ودا خزید دینه عین کحنا چې دوی نکاو کې ازواجهن برته د خپل خاوندانو سره اذا تراضوا بينهم کله چې دوی راضي وي په خپل منځونو کې بالمعروف په نیکه طریقه دې ځنه دا مسره ارمانو راستلې ده چې په نکاح کې رضا ضروری ده رضا کچا په زور باندې نکاح وکړه هغه نکاح نه ده هغه نه کالوات پیدا شي هغه رامیان دي په زور نکاح نه کی نکاح د خوخه ده حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وخزوا پلار کله شی پلار په زور ور کړی و دا چې خاوند ته ور کړی و چې هغه خوخ نه و هغه نبی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله زما خاوند خوخ نه دی پلار ور کړی و نبی صلی الله علیه وسلم بیرته نکاح ختم کړه ځکه چې نکاح د خوخه شی زور نه دی په زور چا خزه چاته ور کړه نکاح نه ده شي نکاح نه کیږي الله تعالی فرمایي فلا تعذلوهن وبدوي دا خزه دیناین کهنا چې نکاح کې ازواجهن د خپل خاوندانو سره
اذا تراضوا کله چې دوی راضي وي بینهم په خپل منځونو کې بالمعروف په نیکه طریقه ذالک یوعظو دا نصیحت کیږي به په دې سره من هغه چاته کان چې وی منکم تاسو نه یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر او پورز رستنی باندې چې غورز د قیامت ته ذالکم ازکالکم الله فرمایي و ذالکم ازکالکم دا پاکی د تاسو د پاره کومه خبره پاکی د تاسو د پاره وای دا چې خزو خاون تخپلو کې راضي وي او تبریر چې واده وکي ودی کې پاکواله دي زنانه په پاک شي او کاغوی راضي وي ته نه پرېدنو کې دي چې زنا وشي الله تعالی فرمایي ذالکم ازکالکم دا پاکی د تاسو د پاره او اطهروا صفای د تاسو د پاره والله یعلم الله پوهیږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو مطلب دا دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې د بی خاوند د خزه د پاره خاوند پیدا شي مناسب ځای کې نو وی بیا به مانا پکې نه کوي کوم مکړه نو وی ګندګي فساد جوړيږي هغه نه بیا زنا جوړيږي نو مناسب ځای چې پیدا شو بس خدا ور کول پکاري حضرت علی رضی الله فرمایي وای ماته نبی رسول الله د درې خبرو امر کړو وای دا خبره راته کړې و چې کله چې مانزه وخشي نو د سیمو وای چې 15 منټه شته دی مانزه ته ځان نسو وای کې دې چې پم دې چل باندې د نماز شیطان د نبوزي وای دیم چې جنازه کله حاضر شوه رستواله پکې مکوا وای کې دې چې جنازه کې چې رستواله یو کې مړې د بوی وتی انسان خو ضعیف دی وای خلک به ته پیغورونه کوي او دریم چې خور لور یا خاصه تخاون پیدا شي نو هغه کې سیستم کوا وای ولی بیا ورته پیغور جوړ شي شرم جوړ شي شریعت خو زمو خاصه دین دی ټول ارته هم ته خو دي نو دا کارونه ونه کوي الله فرمایي والله يعلم الله پوي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب والوالدات يرضعن اولادهن اوس دا 12 نمبر امر بیانېږي دا مسله د رضا د تیور کولو مسله دا ډیره خطرناکه مسله ده خو زمونږ دا افغانان بیخي خطرناک نه غني دا ډیره زیاته خطرناکه مسله ده څنګه اکثره د سکیږي چې دا خزه د خاوند اجازه نه بغیر ماشوم د تیور کی هغه ماشومان بیا غټ شي چې غټ شي بیا غو خپلو کې نکاح وکي اخور ورور وي او د خور ورور خو نکاح حرام ده کړم مسلمانان یو نه بیا د شرم او د پیغور د وجنه بیا اندسي پاتې دا څومره لوی جرم دا ماشومان حرامیان شي بیا ځکه خور سره خو نکاح نه کی دغه مسله اکثره د نیاګانو نه جوړیږي نه ډیره جوړیږي هغه داسي وي چې دا نیاګانې خپل المسیان او مسیو ته تیور کوي او کله نه کله د لور زامنو ته د زوی زامنو ټول تیور کوي هغه بیا روسته هغه یو بل سره واده وکي چې واده وکي هغه د دنیا بچیان شو خورونه شو خور کی خور ورور شو نو چې خور ورور شو نو خو ناروایی څو مسلې موږ ته راغلي دي ځکه دا خبره کوم نو دیو جنا سړی تم دا پکاري چې خزي کورونه کې پوي کی چې د خاوند اجازه نه بغیر چا ته نه ور کوي او خزي نم دا پکار دي چې اجازه ماشوم ته نه ور کوي کوړې کړلو نو دا ګناه به ټول د دې په غاړه وي او دا ډیره نازکه مسله ده یو حدیث کې راځي او ابن حارث ته صحابي دی هغه چې ما وعده کړو وډیره مو د پس یو تور غوندې سره خسر راغله وای ما ته ویل چې ما هو تعالی او استاد خو دوړو ته ور کړی نو چې تعالی خو دې مته خو خور ورور شوی وای ما ورته چې وته ورزخه نه تا پیژنم او نه سما خزه تا پیژني ته څوګي وای غیر ته ویل چې خیر خو ما تاسو له دوړو ته در کړم وای زما سره کې سخت شک را پیدا شو وای پاس سور شو ما او سرګانی کړلاړه هغه ته چې دغه خزه تاسو پیژنې غوې نه من کور کې پښتنه کوي چاونه پیژندل نو ما ویل چې دا چې تا ما ته تیرا کاوه زما خزه ته ورکا خو خامخا چاو پیژندې ته یو څوک نه پیژني خو بیا مزر کې شک پیدا شو وای پاس باندې رسول شو مدینه منوره ته راغله مدینه منوره ته رسول الله سلام ته راغله ما ورته یا رسول الله دا سی وخت راغله هغه ما ته د سی چې ما تاسو ته خزه ته در کړی خو اخذ ما ته دروغجن معلومي ځکه زین پیژنم نو خزه پیژني وای نبی رسول الله مخ واړه زه بل طرف ته راته شوم بیا اخر کې نبی رسول الله وراته ویل چې کیف وقت کیلا و څنګه خزه سره ستاسو زړه غواړي چې هغه تاسو خور ویل شوی چې د خور شک د پیراغه وغه سره اوسېدل څنګه زړه غواړي وای سما بیا خزه پرې خداله صرف شک ورته شک دا دومره خطرناکه مسلې دي چې دین ډیر زیات پرهیز کول پکار دي او د رضا مسله کې چې دی تی ور کول مسله کې ډیر زیات احتیاط پکار دي کې یو مسله ګوره داسې ده چې یو چې د ګناه او د ثواب خبره ده او بل د قاضي فیصله ده قاضي فیصله جدا ده د قاضي فیصله داسې ده لکه د مثال په تور باندې یو خزه داوا وکړه په خاوند باندې چې ما د تیر ودلې دی نو اوس دا فیصله قاضي ته لاړه قاضي د خزه په خپل باندې یا د بل خزه په خپل باندې دانش کوله قاضي بو د خزه ته وجه دوه غواهان راواله کله چې دوه غواهان راوستل هغه پس په بیبلېږي دوه غواهان نو سړي بینه کی نو د قاضي فیصله خدا سي ده خو یو د ګناه او د نه ګناه خبره چې ګناګار نشم سړی د زړه شک دی کی
نو هغه داسې مسله ده. او دا خبره چې نبی رسول الله کړی و د احتیاط لپاره کړی و. کنه اوس مسله داسې ده چې رضا یقیني ثابت نه وي، یقیني ثابت نه وي، هغه نکاح نه ختمي. خو لکه ډیر احتیاط پدې کې پکار دی چې سړی تی ورکول کې ډیر کوش. دویمه مسله د رضا موده څومره ده. د رضا موده چې ده یعنی تی ورودلو موده، نو دا نور امامانو چې 2 کال دي، 2 کال. او زموږ امام صاحب وایي چې دا 2.5 کال دي. مطلب دا شو چې دا تیر ودل چې ثابتيږي دا 2.5 کالو پورې ثابتيږي، دینه خو ته بیا نه ثابتي. څه مطلب که یو ماشوم د 2.5 کالو نه غټو او د کومې خزه ته ورودلو هغه دغه زوینه جوړي، هغه باندې رضا نه ثابتي. خدا خبر یاد ولرئ چې 2.5 کالو نه ماشوم چې غټ شي هغه طبيعته ورکول حرام دي، ناروا دي. خپل مورته ورکول ناروا دي. خو خو زموږ تاسو کې دي وطنونو کې دا سړی خزه چې اخرانه الواد به یو هغه ته بدري تلور کاله ته ورکاو. دا سخت جرم دی، ګناه ده. د 2.5 کالو نه د زیات ته ورکول څنګه دي، دا ناروا دي، دا بنه ورکای خزه. خو که د 2.5 کالو نه پس چا د کومې خزه ته ورودلو هغه باندې هغه حرامي ګناه وجه دا حرامواله دی وجه راځي چې دا ماشوم چې 2 کالو پورې خوراک نشي کولای 2.5 پورې، نو هغه دغه شودونه بدن کې غوخه جوړي. چا شودي چې خورلې وي دغه غوخه ته نه جوړه شو، هغه نه غوخه جوړه شو، هغه سره خپل وشو. او کله چې 2.5 کالو ته ماشوم ورسیږي نو به هغه خپل خوراک ته ډوډۍ خوري، بیا په بدن کې د شودونه غوخه نه جوړي، نو دیو جن هغه په نه حرامي. نو د رضا موده چې دا 2.5 کال ده. 2.5 کالو نه اخواته چا د چاته ورودلو مدر دي چې ناروا خدای خو رضا په نه ثابتي. الله فرمایي والوالدات او موران چې دي یرزنات ورکوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین پوره 2 کاله. نو د دې آیات نه دا خبره ثابت شوه چې په مور باندې د ماشوم ته حق ته ورکول څه دي، حق دي چې ماشوم ته وته ورکړي. دا قران کې د آیات چراغل والوالدات او موران چې دي یرزنات ورکوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین پوره 2 کاله. او زموږ اوسو دین الحمدلله دا سي کامل دین دی چې دا مسلم پکې بیان شوی دا چې یو مور ماشوم ته ورکړي او د ثواب په نته ورکړي دغه ټکیم الله اجر ورکړي، تی ورکول کې مګر الله څور کوي اجر ورکړي. الله تعالی فرمایي والوالدات او مین چې دی ورجنات ورکړي اولادونه خپل اولاد ته حولین کاملین پوره 2 کاله. خدا 2 کاله چا د پر دي لمن دا هغه چا د پر دي اراده چې دا غي اراده وي ایت مرزا چې پوره ته ورکي، نو پوره ته ورکول مده 2 کاله دي. خو ورسته په سورته لقمان کې ان شاء الله راشي التا 30 شهر ناغله دي 10 میاشتې راغلي دي. 10 میاشتې 2.5 کال جوړي. نو د امام صاحب د مذهب دلیل ال ده هغه نه معلومیږي چې 2.5 کال ته ورکړي او دلته معلومیږي چې 2 کال ته ورکړي. امام صاحب 2 شاګردان دی، هغه 2 کال وای. امام ابو یوسف او محمد صاحب خپل امام صاحب 2.5 کال وای. خو 2.5 کالونه اخو ته نور گنجائش نشته. الله تعالی فرمایي لمن اراده د چا چې اراده وي ایت مرزا چې پت ورته ورکی. نو دا خبره دلته واضح کړله چې 2 کال 2.5 کال خو اخیری نیټه ده. که اوس څو غواړي چې دینه مخکې ماشوم دتینه جدا کی و جدا کولې شي اوس په خبر راځي روسه براشي. کله چا دا اراده وا چې ماشوم په 1 کال باندې تینه بیل کې په 1.5 کال باندې هم بیلولې شي، او پای کې دلته روسه براشي چې هغه د خځې او خاوند مشوره شرط ده چې دوړو مشوره وي. لمن اراده چا چې اراده وي ایت مرزا چې پوره ته ورکیم وعلى المولود له او هغه چا د پاره چې ماشوم زیږولې شوی دی هغه څوک دی پلار مراد نه پلار دی. نو والد مولود له او په پلار باندې چې دی رزق هو نه رزق دی خزو دی وکسوته نه او جامع دی بالمعروف په نیکه طریقه. څه مطلب وای خزه چې ستا بچی ته ورکې بچي خود پلار دی. نو چې خزه چې ستا بچی ته ورکې نو د خزه له بتوس جامع مراوړي او خوراک مراوړي دا بخامه خبر کوي. وعلى المولود له او په پلار باندې د دې حدیث نه دا آیات نه دا خبر معلومه شولا چې الواد چا دی د پلار. زموږ اوسو په اسلام دین کې الواد د پلار رسی، د انګريزانو په دین کې الواد مور ته ورکړي ځکه هغه نکاح می کاته اعتبار نه ورکړي. او زموږ په دین کې اصل نسب چې د پلار نه دی، د الواد د پلار رسی. خدای نه خاصه کړ چرته د خځې او خاوند ترمنځ لانجر اغله او خځه طلاق شولا، نو الواد به چاوي الواد د پلار وي. نو وی علی المولود له رزق هو په پلار باندې رزق دې خځو دی وکي سوته هو او جامع دی بالمعروف. وای څنګه جامع وای څنګه چې جامع په ولکم شته یو جوړه او په 1000 روپیم شته نو کومې وي. وای بالمعروف د دستور سره سمو چې هغه خاوند حالات ته وکړي شي اما شان جامع ورته کوي. الله فرمایي لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکولای نفس تام الا وسعها مگر چې څومره وسوي. هر بنده په خپل وسه باندې نیولای څومره وسه دی هغه نه زیات الله تعالی څومره نشي. الله تزار والدتون وای zarar بنشي رسوله مور د ماشوم تابع ولدها د وجد بچینا څنګه لکه مثال په تور یو خاوند خزه طلاق کړله او وړو کې ماشومې پغې کې دی. اوس خاوند بده ظلم نه کوي چې ماشوم تی نه واخلي چې زت سما طلاق کړي ځ خپل کار کوا ځکه مور خو ماشوم باندې خامخه پکې نو مور په دې ماشوم باندې زورې نه ځکه دا ماشوم خو تیر وي نو د تیرو دوه لپاره خو ضرورت دی کدا نه بل خزه ورته مزوري نشي. نو چې بل خزه په مزوري نشي خدا خپل مور دا کنه هم دې ته دی وخت پورې ورکی چې کله ظلمه هغه غټ شو به دې بیا پسته راوړي.
ولا تضار والدة ضرب نشر سول مور د ماشوم ته ولدها د وجه د ماشوم نام ولا مولود له او ضرب نشر سول پلار ته ولده د وجه د بچی نام وای خزه هم دا ظلم نه کوي چې خزه وجه زی ولې طلاق کړم ولا کده بچی ته ورکما او د بل خزه ورته پیدا وای نه خیر دی چې خاوند طلاق کړي طلاق شوی خو ته ورکوا ورته خود دې تی چې کله طلاق ورسره د خزه ته ورکي د دې خپل تنخواه ورکي ځکه مخکې خزه وا اوس خزه نه ده چې خزه نه تنخواه ورکي وعلى الوارث په وارثانو باندې مثل ذلك هم دغه حقونه دي څه مطلب که یو ماشوم مور پلار مړ شو چې مور پلار مړ شو ماشوم پالونه به څوک کوي هغه به وارثان کوي نور وارثانو کې به څوک کوي د دې ماشوم په میراث کې چا زیاته برخه رسي کله ماشوم مړ شي میراث چاته پاتې کیږي نه هغه به زیاته پالنه کوي پالنه په هغه باندې قرآن کریم خدا عام وختونو د لپاره خبره بیانوي کړي اصل قانون خدا دی چې کوم ځای کې اسلامي حکومت وي اسلامي نظام وي هغه به د داسې بے وارث ماشومانو د لپاره خپل ځای جوړي هغه باغې ته خپل تنخواه ورکړي حفاظت پي کوي دا سلا وارث ماشومان چې پاتې کیږي هغه باغ پالنه کوي حکومت به کوي فین اراده فصالا نو کچته اراده کړي وا خزیا خاوند د جدا کولو د ماشوم عن تراز منهما چې دواړه راضي وو وتشاور او مشوره مو کله دوه کالو مخکې دونیمونه مخکې دینه جدا کوو او مشوره وا فلا جناح علیهما بیا په خزا خاوند باندې څه ګناه نشته مخکم جدا کولې شي وین اردتم او قطا سو اراده لري لیکن دومره خبره ده چې ډاکټران وایي په ډاکټرۍ لحاظ باندې ډاکټران وایي چې دا 2.5 کال چې قران کې خو دې شي وي دا د ماشوم لپاره دا تیار کول ډیر ضروری دي وای کوم ماشوم چې دینه مخکې تینه پریشي نو هغه اکثر ډیر کمزوري راځي او مرزونه پیری عمله کوي نو کله چا کو مشکل نه وي نو خبره ده چې 2.5 کال پورې تیار کړی شي خلا فرمایي وین اردتم او قطا سو اراده لري ان تسترجعوا اولادکم چې په مزدوري باندې خزيونی سي خپل الواد تا فلا جناح علیکم پدې کوم ګنا نشته ده پتا سو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو پورا ورسپاره ما هغه تنخواه آتے تم چې ورکوي د خود ته بالمعروف په نیکه طریقه څه مطلب دا دی چې سره مالدار دی او الواد د پاره بل خزه په مزدوري ونی ولې چې سما دي بچنو ته ورکوا دا هم جایز دي خو کومه خزه ته په مزدوري نه ولې دا نو هغه ته پوره تنخواه ورکړي ظلم نه کوي او دا د اړي زمانه خپل دستور وینو هغه زمانه کې دا غټ رواج هغه زمانه کې دا سیو چې خلکو به اکثر ماشومان د پر پردې خزي په مزدوري نه ولي او هغه به ماشومان به غرونو ترته لګل غرونو ته اطراف ولی عرب چې د خپل شی ډیر سخت پابندو په دې غرونو کې صفا شبوي او خارونی کې شبه ګډوډيږي څنګه اطرافو کې صفا شبه داسي وي چې هغه تمغه یو لګوس موږ تاسو په دې غرونو کې پښتو ده ساده پښتو ده دلته په دې خارونو کې خومګه د نورو ژبو سره فارسی سره عربي سره بلې ژبې سره ګډوډ شي په غرونو کې بلې ژبې سره نه ګډوډيږي نو هغه غرونو کې د مختلف قسمه مالونو نمونه د بوټو د ونو نمونه هر څه ورزده کی نو عربو دا کوشش کاو چې خپل ماشومان اطراف ته ولېږي چې صفا خساره بيزدي هغه وخت کې داوی قانون داسي وسم په دې عربو کې اوس بل مشکل لاغلی دی هغه دا دی چې اوس هغه خزي د هغه د پاره نسی د ماشومان د پاره خمالدار دي په مزدوري خزي نسی اوس په کې دا مشکل دی چې اوس هغه انګريزاني خزي نسی د بچانو د پاره ولی انګلیش زده شي ټول ماشومان هغه ټول ماشومان اوس انګريزي ماشومتوب نه انګلیش دی هغه دا چې هغه خزي چې کومه ورته راوخته هغه انګريزاني وي انګريزانو سره چلالوي شو نه وته مسلمان شي دا مشکل دی ها وانا رتم الله وکتا سو اراده لري ان تسترجعون چې په مزدوري خزي ونی اولادکم خپل الواتا نفلا جناح علیکم ګرانشته پتا سو باندې اذا سلمتم کله چې ورس پاره تاسو د خزو تاما هغه تنخواه آتے تم چې ورکوي بالمعروف په نیکه طریقه واتقوا الله تعالی نو ډار شی علمو پوي شي ان الله چې بشک الله چې دی بما پاغه څه تعملونه چې تاسو عمل کوي بصیر لیدون کوي ګوره حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمایي چې کومې خزي په سړي باندې د خپل ولید وجنه حرامي دي لکه د نسب د وجنه او امغه خزي د رضا د وجنه حرامي لکه مثال په موږ باندې خپل ترور خپل خور مور او دا سينور دا حرامي دي و ام دغه رنګ چې چاته سره ته ورودلو رضای ترور رضای مور رضای خور ټول در باندې حرامي او رسول ان شاء الله راشي چې دې ډېر حق دی یو حدیث کې راځي چې یو خزي چاته ته ور کړو هغه سره راغی ورته یا رسول الله زه به دې رضای مور حق څنګه پورا کوم نبی له سلام وایي چې دسی پورا کول شي چې وینځه واخلي او هغه ته ور کې د خدمت وي به پورا په بل طریقه نشي پورا کول او نبی له صلوات والسلام په جنگ حنین کې وراشي ان شاء الله چې نبی له صلوات والسلام بنديان نیولي په زرها او خلکو خزي او سړي نو پاره کې یو خزر راغله چې نبی له سلام او پیژندل هغه د نبی له سلام رضای مور او حلیمه رتنه نو هغه ته صادر خور ک نبی له سلام ته کېنا ولا او ډیر عزت وکړ او به رضای خور شیمان امیدره هغه چې کله راغله نبی له سلام نه پیژندل نو هغه ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای خور ما وې څنګه وینه خدا سي لاس ورته راغله کو دې زړه تخله لګولې ما شوم ته کې نبی له سلام ډیر احترام وکړ او به ورته ویل وې ته زما خور ما سره زی نو زما کور مستقبل کور دی خپل کور ته زم ته اجازه را هغه خپل کور ته زم بیا لاړه
تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب. اوس الله تعالی فرمایي والذین یتوفون منکم، دین پس چې اوس د 13 نمبر مسله بیانېږي. دا د 13 نمبر مسله عدت متوفا عنها زوجها دی. څه مطلب؟ د کومې ښځې چې میړه مړ شي، نو دا ښځه داسې نه ده چې څنګه میړه مړ شو سبا ته به واده کېدای شي کولای. دې باندې عدت لازمي دی. عدت څومره دی؟ نو عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. خدا 4 میاشتې او 10 ورځې سخت پرهیز دی. په دې باندې عامه ښځې نه پوهېږي، سړي پې نه پوهېږي، ښځې به څه پوه شي. هغه دومره پرهیز دی چې په دې 4 میاشتو 10 ورځو کې به دا ښځه نه نکریزي ږدي، نه به رانجه استعمالوي، نه به د اوسنۍ زمانو کې کریم مریم استعمالوي، نه به زرورک استعمالوي، او نه به تیز عطر استعمالوي، او نه به سرې او شنې تیز جامې اغوندي. مکمل پرهیز به کوي. او نه به د خاوند د کور نه چېرته واده ته وځي، یو ځای به هم نه ځي. او نه په دې 4 میاشتو 10 ورځو کې واده کولی شي بل چا سره. دا ټول بند دي. دا پوره پرهیز دی. دا فرض دی، لکه څنګه چې مونځ فرض دی. خو اکثره خلک ته دې نه پوهېږي. خو که چېرته یوه ښځه داسې وه چې خاوند یې مړ شو او د هغې په خېټه باندې الواد و، نو بیا د هغې اصول دا دي چې هغه الواد چې کله پیدا شو، که زر پیدا شو که وروسته پیدا شو، او د الواد پیدا کېدو نه پس مرض ختم شو، نو د هغې نه پس د ښځې عدت هم ختمېږي، بیا بل خاوند سره نکاح کولی شي. الله فرمایي والذین کسان یتوفون منکم چې وفات شي د تاسو نه، ویذرون ازواجا، او چې پرېږدي خپلې بیبیانې، نو یتربصن، هغوی به انتظار کوي بانفسهن، په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر 4 میاشتې و10 او 10 ورځې. دا دی ګوره، دا قرآن کې راغلي 4 میاشتې او 10 ورځې. دا د چا خبرې دي؟ دا خو د الله خبرې دي، الله حکم دی. او چې په دې څوک عمل نه کوي نو بیا مسلمانۍ چېرته لاړه. الله تعالی فرمایي فاذا بلغنا، کله چې دا ښځې ورسېدلې اجلهن، خپلې نیټې ته، یعنې 4 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، فلا جناح علیکم، نشته دی ګناه په تاسو باندې، فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا ښځې کوي فی انفسهن، په خپلو ځانونو باندې، بالمعروف، په نیکه طریقه، یعنې د نکاح دې نه پس چا سره نکاح کوي دا ښځه پروا نه کوي. دا عدت چې دی دا جاهلیت په زمانو کې و، د نبي علیه السلام د راتګ نه مخکې چې کومې ښځې به خاوند مړ شو عدت به یې تېراوه، خو هغه هلته یو کال او شریعت پکې اساني وکړله. شریعت پکې 4 میاشتې او 10 ورځې شوې. الله تعالی فرمایي فلا جناح، نشته دی ګناه علیکم په تاسو باندې، فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا ښځې کوي فی انفسهن، په خپلو ځانونو باندې، بالمعروف، په نیکه طریقه باندې. والله الله چې دی بما په هغه څه تعملون چې تاسو عمل کوئ خبیر، خبردار دی. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء. دا 14مه مسله الله بیانوي. دا مسله د خطبې، دا خطبه معنا مرکه، جرګه. د دې مسله دا ده چې مخکې آیات کې خو تیر شو چې کومه ښځه کونډه شوه او 4 میاشتې او 10 ورځې خو هغې سره نکاح نه کېږي، چې نکاح خو نه کېږي. خو که چا د ښځې باندې صرف مرکه وکړله، مرکه جرګه، او ویې غوښتله، دا څنګه دي؟ ویې ښکاره مرکه کول، جرګه کول هم ناروا دي. که اشاره کې څوک خبرو کې پروا نه کوي، خو نکاح به نه یادوي. لکه مثال په طور یوه ښځه کونډه شوې ده او 4 میاشتې او 10 ورځې رانه دي پوره، او یو سړی غواړي چې هغې سره نکاح وکړي، نو نکاح خو هم نه کېږي، هغه مرکه به هم نه کوي. که داسې ووایي چې یاره زم یو ځان شان د ښې ښځې ته ضرورت لرم، نو دا پروا نه کوي، خو مرکه به نه کوي. الله تعالی فرمایي ولا جناح علیکم، نشته دی ګناه په تاسو باندې، فیما په هغه څه کې عرضتم به چې اشارې او تعریض وکړئ تاسو په هغې سره، من خطبة النساء، یعنې د مرکې د ښځو نه، د جرګې د ښځو نه، یا د غوښتلو د ښځو نه، چې اشاره کې وکړي. او اکننتم، یا که دا خبرې پټې وساتئ، فی انفسکم، په خپلو ځانونو کې، په دې ګناهګار نه یم. لکه مثال به تا وایي یوه ښځې خاوند مړ دی، 4 میاشتې 10 ورځې لا نه دي پوره، او ستا په زړه کې دا شته چې دې سره زه نکاح کوم، نو دې ګناهګار نه یي. یا اسې اشاره غوندې ده وکړه، په دې ګناهګار نه یي. خو ښکاره مرکه او جرګه او ښکاره نکاح غوښتل دا ناروا دي، حرام دي. علم الله، الله پوهېږي، انکم بېشکه تاسو چې ستذکرونهن، دا ښځې به تاسو یادوئ، خو ولکن لا تواعدوهن، لیکن وعدې مه کوئ دوی سره سرن په پټه باندې، الا ان تقولوا، مگر تاسو وایئ قولا معروفا، وینا نیکه، که ښه خبرې کوئ هغه کونډې ته نو ښه خبره ده. ولا تعزموا عقدة النکاح، الله وایي کستو اراده مه کوئ د نکاح د تړلو، حتی یبلغ الکتاب، تر دې چې ورسېږي هغه وخت او نیټه، اجله خپل ټاکلي وخت ته، چې 4 میاشتې او 10 ورځې دي. وعلموا، پوه شئ، ان الله، چې بېشکه الله چې دی، یعلمو، الله پوهېږي، ما په هغه څه باندې فی انفسکم، چې ستاسو په زړونو کې دي. ای زړه کې چې کومه خبر ده الله د هغې نه خبردار دی، نو پټېږي نه. فاحذروه، د الله نه وډار شئ. وعلموا، پوه شئ، ان الله غفور حلیم، چې بېشکه الله بخونکی او صبرناک ذات دی. څه مطلب؟ که ګناه درنه په غلطۍ شوي او توبه دې ویستلې وي، نو غفور دی، بخي دی. او که چېرته
تا ګنام کړی یو پیمانه کې ګنانو حلیم صبرناک دی وخت پورې بدر تصبر وکي خو بیا درانیسی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن دا اوس 15 نمبر مسله الله بیانې دا مسله د طلاق قبل دخول دا څه مطلب چې دی وی خزي او خاون کوشده شي وي سره کوشده او نکاح نه تړلې شي اوس کدا خزا خاون طلاق کی دې خزي څه حق جوړیږي په خاون باندې نو دا دلته دوه آیتونو کې مسله بیانېږي نو دا څه خزا چې خاون سره کوزده شي او نکاح نه تړلې شي نو دا خزي په دوه قسم دي یو هغه دا چې کوزدي وخت کې مہر مقرر کړی وي مہر ټاکل شوی وي یو هغه دا چې صرف کوزده شي به مہر ټاکل نه وي نو کچرته یو خزه دا سیوا چې کوزده شوی وا او مہر ټاکل یو نو بیا کده واده نه مخکې دا خزه خاون طلاق کړه نو بیا هغه مہر نیم ور کوي نیم بخامه ور کوي نیم مہر ور کوي او کچرته دا سیو چې کوزده شي او مہر به ټاکل نه نو بیا به صرف خاون دغه ته یو جوړه جامع ور کوي په وخت مطابق دا شوی د ډیر خلک کله کله وران شي خپلو کې د کوزدینا پس واده نه مخکې خزه طلاق شي نو چې طلاق شو که مہر معلوم وو هغه ټاکلي مہر کې ونی مہر ور کوي او کنه معلوم بس بیا یو جوړه ور کوي نو الله فرمایي لا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو باندې طلقتم النساء کتا سو طلاق کې خزیم ما لم تمسوهن تر دې چې هغه تاسو پورې چې تاسو هغه طلاق نه وروړې او تفریضوا لهن یا تاسو نه مقرر کړی هغه ته فریضه مہر چې مہر باندې مقرر کړی الله یوم متعوهن هغه ته فائدہ ورکې مو یو جوړه جامه ورکې خجوړه جامه بچوم روي وی علل موسی قدرو په مالدار سړي باندې خپل اندازه ده او علل مقتر قدرو په غریب سړي باندې خپل اندازه ده مالدار سړي به قیمتي جوړه کوي او غریب سړي د ارزانه جوړو کی متا دا فائدې دی بالمعروف په نیکه طریقه باندې حق انده لایق دی المحسنین په نیکانو خلقو باندې ودا کارونه هغه څوک چې مسلمان وي نیک سړی وي د الله خبرې پښتنه کې عمل پې کوي چې سړی زناوري انسان سړی نه هغه بداسو اوس هغه دویم نمبر خزا چې هغه کوژدې شوی دا او طلاق ورکړې شو او مہر مقرر دی هغه کې مسلمان مہر ورکړي الله فرمایي ان طلقتموهن او کتا سو طلاق کې دا خزیم من قبل ان تمسوهن مخکې چې دا تاسو راوي تلاسنی ور وړې وقد فرضتم لهن او تاسو مقرر کړی هغه ته فریضه مہر نفنصف ما فرضتم بینم هغه مہر دی چې تاسو مقرر کړی هغه تام الا ان يعفونا مگر کدا خذ تاسو ته خپل معفو کی تو ورته چې تم طلاق کړلی او ستانی مہر په ما حق جوړیږي دا در کوم هغه جزما طرف نه معافي زه نه چم نه غواړم به پروا نه کوي او يعفو الذي يك معفو کی هغه سړی به دی چې دا په لاس کې عقدۃ النکاح عقد تړون دی نکاح دی چې هغه سړی دی څه مطلب سړی باندې خوشالت نیم مہر کې خو دا اوس دا سړی وای چې دا خزامه غریب او زور ولا به زه ما طلاق کړل ټول مہر ور کوم نه پروا نه کوي ټول ور کې لا خدای هم حق نیم مہر دی وان تعفو او الله کتا سو معافي کوي اقرب للتقوا یو بل ته معافي کوي دا ډیره نږدې خبره ده پرهیزګارۍ د پاره ولا تنسوا الفضل الله مهر او مهرباني بینکم فخر منزنو کې دا ډیره عجیبه خبره ده الله وی که خزر طلاق هم کړل کنه وي دښمنی ور سره مکوا مهرباني مې راوا زموږ وطن کې خوشي بیا څو خزر طلاق کیه خو بیا هغه سم کافر ښکاري وای نه بیا ور سره دښمنی مکوا ځکه دا خو د شریعت یو قانون او خبره وده کړه ان الله بشک الله تعالی چې بما پاغه سمانه تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لیدون کوي تر دې پورې 15 حکم الله بیان کړل د طلاق او د نکاح او د رضا او د قصاص او د روزي ټول حکمونه بیان شو اوس الله رب العزت 14 حکم بیانوي چې دا ډېر اهم دی چې هغه د مانځه حکم دی تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب الله رب العزت فرمایي حافظوا علی الصلوات الله پابندی او حفاظت کوي د ټولو منځونو منځ ډېر پابندي سره کوي او الصلاه الوسطى او خاص کر منځنی منځ باندې ډېر پابندي کوي اوس منځنی منځ کې او دی نو منځنی منځ بارک ډېر کولونه دي او ډېر زیات غوړ او مشهور کول دا چې مازیګر منځ دی درمیانه منځ چې دی هغه د مازیګر منځ دی و څنګه وای څنګه دوه منځونه ته نمخ کړي د سبوی او ماسپخین منځ ته نمخ کړي او د ماخام او ماسختن منځ ته وروسته دي منځنه شو نو زیات غوړه خبردار چې مراد مازیګر منځ دی د مازیګر منځ ډېر پابندي کوي وای دا ولي وای ځکه مازیګر منځ کې دوه خبرې دي یو خبره پکې دا ده چې د مازیګر منځ وخت کې ملایکی بدلیږي د ورځې ملایکی زی د شپې ملایکی راکوزي دا ته چې تمونځو کې دا کومي ملایکی چې په منځو دیږي دا زی او الله تګوي ورکه چې الله مونږ راتلو ستا بنده په منځو ولاړو او یا کوئی ملائکی چې راځي نو تل په منځو ولاړ تا ګوري چې په منځ کې دی نو دواړه ډلې ملائکی د ګوري یو خدا او دیمه مسله دا ده چې د مازیګر وخت کې خلکو مشکلات ډېر زیاتی د کارونو د وجنه خلکو نماز قضا کی نو ځکه الله ډېر پابندي پکړي څنګه لکه
بازارونو کې دکانداران کورونو ته رواني، دکانونه بنديږي، هر چا باندې نا وخت دي کارانو باندې نا وخت شپه رواني، کور کې زنانو باندې نا وخت دي. نو اکثره د کارونو د وجه نه خلک مزپری دي، مازیګر مزپات کیږي. الله وینا نه مازیګر مز باندې ډېر پابندي وکړي. الله پرمای حافظو حفاظت کوي علی الصلوات د ټولو منځونو او صلات الوسطى، خاص کر د منځنی مانځو چې د مازیګر منځ دی دا ډېر پابندي کوي. او ځینې علماء چې اړ منځ درمیانه دی، واری منځ مخکې منځ ته ورستم شته، نو ټول درمیانه دي، مطلب دا ټول پابندي کوي. نو الله په منځ پابندي کوي، نو څومره پابندي وکړي څو وخت پوري وې مانځ کې بیخي پر خدل نشته. وې کا پولاړه د کولې شو پولاړه بای کوي، کپولاړه د نشو کوله پناسته بای کوي، کپناسته نشو کوله پملاسته په اشاره بای کوي، کپ اشاره او پملاسته نشو کوله بیوش شوي بیا به کزیرا کوي. بیخي معاف کېدل پاکستان منځ کې بیخي معاف کېدل نشته. نو منځ بخامخه کوي. دیو جنا په قران او حدیث کې چې سړی وګوري مانځ باندې سخت پابندي راغلی دا. او ځینې امامان خو چې چا منځ پرې خو دا مطلقاً کافر شي چې موږ یو وخونه کو. او زموږ امام صاحب مذهب دا دی چې یفضي الى الكفر، کفر ته نزدیکی پورو که نسیاو رحمون پردي اخر به کافر شي چې نزدیکی دو سره کافر کیږي. نو ډیره زیاته پابندي په مانځ پکار ده. الله فرمایي حافظوا علی الصلوات، پابندي کوي د ټولو منځونو او صلات المستوى، خاص کر د منځنی مانځو. وقوموا لله، او ودرېږي الله ته قانتين تابعدار. وېدا نه چې په مانځو ولاړې کله سر ګره او کله ګیره ګره او کله خپې ګره او کله لاسونه کله یو خوا ګوري کله بل خوا، نه. وقوموا لله قانتين، الله ته تابعدار ودرېږي، تابعدار عاجزۍ باندې الله ته وځيږي. لکه څنګه چې ته یو سوال ته مخامخ ودرېږي، والی ته مخامخ ودرېږي، نو ډېر په ادب کې ودرېږي. یو الله رب العزت خو ټولو بادشاہانو بادشاہ دی، ته چې هغه ته په مانځه ولاړې نو ډېر په ادب کې ودرېدل پکار دي. وقوموا لله ودرېږي الله ته قانتين تابعدار. فإن خفتم، الله وکتا سو ډارېدلې او پابندۍ سره په قرار مونږ نشو کولای جنگو، نو فرجالن بیا پیدل مونږ کوي او رکبان نه په سرلې باندې مونږ کوي. مطلب دا دی چې کچېرته د سي حالت پیښ شو چې د جنگ وختو او د جنگ په وخت کې تا ته د قرار مونږ مو کنه نو صلات خوف هغه وخت کې بیا که مسافر وي نو د څلور په ځای 2 رکعاته کول دي. دا 4 رکعاته په ځای 2 رکعاته وکاو، زر یو کا هر څنګه شي کولای شي. کاغه د نشو کولای په سرلې باندې هم کولای شي. په هغه وخت وخانه سونه اوس په دې وسنی وخت تیاری او ټانګونه موټری دي، خو قدم نشو کېدلې نبی به کثیرا ګرځي. الله فرمایي پاین خفتم کتا سو ډارې دلنه فیارجالن پیدل منځ کوي او پانه په سرلې باندې منځ کوي. فایزا امنتم، الله وی کله چې تاسو په امن کې شئ نو فذكر الله، الله دا سیادوي کما علمکم، لکه څنګه چې تاسو ته خودنه کړې ما دا خبر ولم تکونو تعلمون چې تاسو په نه پوهېدلې. دې ځای علماء دا مسله راوستلې ده چې د الله ذکر چې کوي مونږ چې کوي په هغه طریقې به کوي چې کوم د الله او رسول خودلې دي، په خپل طریقه به نه کوي. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب. ولسمه مسله الله بیانوي. ولسمه مسله دا ده چې الله تعالی فرمایي چې طلاق شو خود سره او کونډ خود سره ډېر نیکی کوي. او دا یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول نه خني کې دا ده چې کومه خزه خاوند تخي وي او د پلار په کور ناشته وي، هغه ډیره مجبوره وي، وي هغه سره چې احسانو کې ډیره لوی خبره ده. یا کومه خزه چې کونډه وي، هغه خزه چې ګوره په کور کې ناشته وي، هغه لکه مخکې واده شوی نه وي، کور خپل وي، خو که یو ځل دا واده شو بیرته دې کور ته راشي بیا خپل نه حسابي، بیا هغه وړاندېدانې ورته نه ګوري او بیا هغه ورونه مغسي ورته نه ګوري، نو د هغې غریبي ډېره مجبوري، نو هغه سره کومک کول ډېر احسان دی. الله تعالی فرمایي والذین هغه کسان توفون منکم چې هغوی مړه شي د تاسو نه، ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې وصیتا لازواجهم، هغوی به وصیت کوي د خپلو بیبیانو دپاره متاعا د پیدې ورکولو الی الحول تر یو کاله پورې غیر اخراج، چې څوک به په زور د کوره نه وباسي. دا خو جاهلیت زمانه وه، هغې زمانو کې به داسې قانون و چې که چېرته څوک به مړ شو نو که ښځه به یې خوښه وه خو په زور به یې وکړله، که خوښه به نه وه بس په هماغه ورځ به یې د کوره وشړله چې مېړه د مړ شو زه خپل کار کوه. نو الله رب العزت وینا داسې نه ده، کوم مېړه چې مړ کېږي نو وصیت دې وکړي چې زما د ښځې یو کاله پورې زما په دې کور کې د اجازه وي. خو دا حکم اوس منسوخ شوی دی. ولې منسوخ دی؟ ځکه په هغې زمانو کې د ښځې میراث کې برخه نه وه. اوس خو الحمدلله شریعت کې د ښځې برخه ده په میراث کې، د مېړه په میراث کې څه ده؟ برخه. نو خپله برخه به ورکړي، هغه چې هر شی پکې کوي دی. خو چې دا خو مسلمانان یې ورم کړي، مسلمان موږ تاسو پښتانه خو مسلمانۍ پرېښې ده، مسلمانان چې ښځې ته برخه ورکوي. الله تعالی فرمایي الی الحول تر یو کاله پورې غیر اخراج، چې نه به وي ایستونکي د کور نه په زور باندې. خو فإن خرجنا، که دا ښځې پخپله ووتلې فلا جناح علیکم، ګناه نشته دی په تاسو باندې فیما فعلنا، هغه چې کوي دا ښځې فی انفسنا په خپلو ځانونو باندې من معروف په نیکه طریقه
یعنی که څلور میاشتې او لس ورځې نه پس ښځه د خاوند د کوره ووتله او بل چا سره یې نکاح وکړله نو هېڅ پروا نه کوي. والله عزیز حکیم، الله غالب او حکمتونو والا دی. دا اوس اتلسم اخرنی حکم الله بیانوي چې دا احسان دی د ټولو طلاق شوو ښځو سره. هر ښځه چې طلاق شي نو هغې سره نیکي کوه. زموږ ستاسو دې وطن کې دا کار ښه دی چې څو ښځې ډېرې نه طلاق کوي. په عربو کې دا کار ډېر زیات دی، هلته ښځې ډېرې طلاق کېږي. نو وایي که کومه ښځه چا طلاق کړي وي هغه سره احسان کول پکار دي. الله فرمایي والمطلقات، او طلاق شوي ښځې چې دي متاع هغوی دپاره پیدا ده بالمعروف په نیکه طریقه باندې، حقا دا لایق دي علی المتقین په پرهېزګارانو خلکو باندې. کذلک یبین الله، دارنګې الله بیانوي لکم تاسو ته آیات خپل آیاتونه لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو کې عقل او پوهه راشي. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. د دې ځای پورې اوس د دویمې حصې دریم باب ختم شو. دینه پس اوس څلورم باب انشاءالله شروع کیږي تر 253 نمبر آیاته پورې. په دې باب کې ترغیب الی القتال دی چې جنگ کوئ د الله دپاره، او په بیان د مخکینی امتونو سره، او دارنګې په دې برخه کې چې دی بیان د شرطونو د امیر دی چې جهاد دپاره څرنګه امیر پکار دی، او بیان د حکمت د جهاد دی چې دا جهاد کې خو جنگ دی، مرګ دی، دا دې دپاره څرنګه امیر پکار دی، دا ولې دا جهاد پر شوی دی، وجه چې د حکمتونه څه دي. او دارنګه دلته بیان د واقعې د بني اسرائیلو دی چې هغه به انشاءالله بیانو. الله فرمایي الم تر الی الذین، آیا ته نه ګورې هغه کسانو ته خرجو چې هغوی وتلي وو من دیارهم د خپلو کورونو نه. دا مسله داسې وه چې بني اسرائیلو کې یو قوم په هغوی باندې کافران راغلل، عمالقه قوم، او خپل وطن یې ترېنه پاتې کړو، لاړ وشړل، بل وطن ته لاړل. چې بل وطن ته لاړل نو هلته هغه بل وطن کې مهاجر دیره. نو ډېره موده پس اول خو دوی جهاد نشو کولی، بې زړه بوزدله خلک وو. ډېره موده پس جهاد ته غاړه کېښودله. چې کېښودله نو خپل پیغمبر ته راغلل. خپل پیغمبر ته ویل وایي ته موږ ته د جهاد دپاره یو امیر مقرر کړه چې موږ جهاد کوو. نبي علیه السلام هغه پیغمبر ورته ویل په هغه زمانه کې خپل پیغمبر چې په قرار کښېنې جهادونه داسې اسان کار نه دی، نه شي کولی. وایي نه کوي، وایي ګوره اوس خو وایي خو بیا نه شي کولی. جهاد کې مرګونه دي، جهاد کې ګلان نه تقسیمېږي او نه الوا تقسیمېږي، هلکې مرګ دی، مړي دي، زخمیان دي، خو ډېر سخت کار دی، نه شي کولی. وایي نه ولې به نه کوو؟ وایي که دشمنانو رانه وطن پاتې کړی دی، هر څونه یې شړلي یو، موږ جهاد کوو. پیغمبر ورته وویل چې ښځه چې کوئ شمیل علیه السلام چې کوئ نو بس صحیح ده. ورته وویل چې ښځه تاسو له یو امیر مقررومه. علما وایي دې نه معلومیږي چې یو ګوره د تعلیم والا خلک یو د جهاد والا خلک. پیغمبر خو دې وخت په خپله موجود و، خو د جهاد دپاره بل امیر مقرر کړه. نو د جهاد د جنګ دپاره خپل خلک وي. لکه اوس د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې ابوبکر صدیق څومره لوی هستي ده، څومره اوچت سړی دی، عمر فاروق صاحب، عثمان او علی تنهم، دا ټول دي. خو نبی علیه السلام جهاد دپاره نور امیران مقررول، ځکه د جهاد د جنګ خپل خلک وي. د جنګ دپاره سخت خلک، کلک خلک پکاري، د حکومت دپاره نور خلک پکاري، جنګ دپاره نور خلک پکاري. نو دلته دوی ځکه دا مطالبه وکړله چې موږ ته یو امیر مقرر کړه. نو باچا ورته ویل چې ښځه شي امیر به درته مقرر کړم. نو هغه واقعه وروسته را روانه ده، خو دغه بله واقعه ده اوس چې وایو. دا واقعه داسې وه چې دوی د بني اسرائیلو یو قوم و، په دوی باندې طاعون مرض راغی. طاعون داسې مرض دی چې یو نه بل ته ځي او بل نه بل ته ځي، ساري ناروغي ده. دا راغله چې راغله دوی ټولو کډې وتړلې او ټول د مرض نه وتښتېدل. مرض نه وتښتېدل چې مریضان نه شو. او داسې د دوو غرونو منځ کې یو ډاګ و، هغه ډاګ کې یې واړول. نو زموږ د شریعت حکم دا دی چې کوم ځای کې چې مرض راغی، کوم وطن کې چې مرض راغی، هغې نه به تښتې نه، او کوم ځای کې چې راغلی دی هلته به ورځې نه. لکه دا زموږ ستاسو د اوسنۍ زمانه کې هغه ته کرنتین وایي. کرنتین هم دې ته وایي چې ته به هلته نه ځې، ته به هلته نه ورځې او خلک به دلته نه راځي. د په خپله کرنتین دی، مرض به نه خوري. خو چې کوم ځای کې راغلی دی هغې نه به تښتې نه. که وتښتېدلی دا جرم دی، ګناه ده. او که چېرته دلته مړ شوي نو شهید به یې، به شهید مړ کېږي. نو دا دې قوم باندې طاعون مرض راغلی و. نو بني اسرائیل خو ناپوهه خلک وو، هغوی د طاعون د مرض نه کډې وتړلې او لاړلو د دوی غرونو منځ کې یو ډاګ و، هغې کې یې واړول. پخوا د مشرانو ته معلوم دي، پخوا به داسې دغه راتللې چې دا دانې به په خلکو راختلې، او بیا به کورونو کې هر یو کور کې به 2-3 مړي کېدل. لویه سلسله وه. الحمدلله چې اوس هغه مرضونه الله ختم کړي دي. نو داسې یو طاعون مرض په بني اسرائیلو راغلی و. د هغوی نه هغې کډې تړلې او د غرونو منځ کې دېره شوي وو. الله رب العزت هلته پې مرض هغه راولېږو، طاعون مرض هلته پې راولېږلو، ټول مړه شو، ټول مکمل مړه شو. بیا چې ټول مړه شو نو بیا یې د ښخولو څوک نه و، ځکه چې په زرګونو خلک به څنګه ښخ کړي. نو هغه اخوا دېخوا کلو والا چې خبر شو چې دا خو ټول مړه دي،
هغه ویل چې دا ټول خخولې نشو دا چا د لاس کېږي دومره خلک نشو خخولې هغه ته نګر چا پر داسې هغه تاو کو داسې منډاو غوندې ته تاو کو چې زناوري بیزتی ونی کی هغه ما کې پرې خدل هغه همداسې پراتو بیا اډو کې سره پاتې شو ډیر وخت یې دوه سره سپین اډو کې پراتو نورڅنو نو بیا په دغه لار باندې پیغمبر تیرې درو هغه پیغمبر ته الله وحی وکړ چې دا خلک بل را ژوندې کوي نو هغه پیغمبر چې الله دا څنګه را ژوندې شي الله رب العزت ورته ویل چې دا زه ته وخم چې څنګه ژوندې کی نو هغه واقعیا الله فرمای علم ترى تنګوري پیغمبر ال الذين هغه کسانو تام علم ترى مطلب تنګوري قتل خو هغه چې کی چې هغه په دې وخت کې وي دا خو خاطر شي وي نو دلته قتل نه مراد د زړه قتل دي یعنی د زړه توجه واړه خلکو ته پسړه باندې وګوره علم ترى تنګوري پسړه باندې ال الذين کسانو ته خرجو چغو وتلو من دیارهم د خپل کورونو وهم الوف او پسرګونو خلقوم حذر الموت د وجه د دار د مرنه د کورونو وتلو چغه تواغونو فقال لهم الله نبي الله رب العزت هو تموت چمړ شي الله تعالی مړکل او نو ثم احياهم بير ژوند کړل د پیغمبر په دعا باندې الله بیا څکل را ژوند کړل اما خلک ټول الله را ژوند کړل او ان الله بشک الله تعالی چې دی لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلقنا لا یشکرون د الله شکریا نه ادا کوي نو ګور دې ځکه دا خبر راغله چې په زرګونو بنی اسرائیل الله را ژوند کړل د بار نه پس او مخکې څو واقعې د ستېری شوې دي چې الله په دنیا کې انسانان را ژوند کړي دي دا د شه د نمونی الله دې لپاره خو دې د عالمي الله دې لپاره خو دې چې د انسانانو په دې یقین راشي چې د مرګ نه پس ژوند حق دی قیامت حق دی دا په دنیا کې الله تعالی څو خلک را ژوند کړي الله تعالی فرمایي ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلقنا لا یشکرون د الله شکر نه ادا کوي تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم خا د دې څخه پس چې استاد تمویل چې د دې صورت چې څلورمه ایسه شروع کیږي په دې باب کې ترغیب ال القتال دی په بیانولو د مخکینی قومونو د حالاتو سره او د امیر شرطونه بیانېږي او سره روان دي او بیان د حکمت د جهاد بیانېږي او دلته چې دا کوم قوم او د بنی اسرائیل یو قوم چې طاغون مرض تختیدلی وو او د حزقیل علیه السلام په زمانه کې او بیا د حزقیل علیه السلام په دعا باندې الله بیا راځوندې کړل دا خلک الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي د الله پر لار کې وعلموا پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی چې د سمیع اوریدونکو علیم پوهه دی د شمیع علیه السلام وکیل سره روانه ده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا الله تعالی فرمایي وای من ذا الذي څوک دی هغه کسو يقرض الله چې قرض کوي د الله سره قرضا حسنا قرض خيستا نفيضاعفه له الله بدا قرض دوچند کی دلرا اضعافا كثيره په دوچند ډیر سره ګور دا خبر واوري چې يهودو په دې اعتراض کړو چې الله وای الله دومره غریب چې موږ اوس قرض غواړي دی آیت کې الله تعالی وایي چې څوک د چې الله سره قرض وکړي نو الله خو د چا قرض ضرورت نه لري وای د قرض مطلب دا نه دی چې ګوندې الله ته ضرورت دی هغه مطلب دا دی چې زما غریب بندگانو سره چې کومه کوي الله ورته دغه اجر درکړي نو خو د قرض لپاره ولې راوړو وای د قرض لپاره ذکر راوړې دی چې ته چې چاله قرض ورکې او ستاور باندې قرض وینو ته په سروستر باندې هغه خپل قرض وخته شي الله اے بندا زما په نوم باندې کوم مال ولګي وې شک او شوبه مکو مانه په سروستر کې وغواړه قیامت کې دغه اجر در کوم او د ګټي سره در کوم یو روپۍ ورکړي لس چنده در کوم وې زما په نوم باندې شی ورکې داسې بیا نه وغواړه لکه سره چې د قرضداري نه قرض غواړي الله فرمایي من ذل الذي څوک دا کس یقرض الله چې قرض کوي د الله سره قرضا حسنا خیسه قرض فیضاعفه الله به د چند کې له دلر اضعافا كثيره په د چند ډیر باندې تاب یو روپۍ لګولې وی الله ولا ستر کوي تاب 100 روپۍ لګولې الله بزر درکې بدله بدل کوي خادل ته په دنیا کې چې ګوره څوک چاته قرض ورکي او کدا شرط په کې ولګاو چې مثال په تور باندې زتا ته 1000 روپۍ در کوم ته ماته یو لس ورا کوي دا سود دی ناروا دي قرض باندې به هیڅ قسم پیدا نه کړي قرض باندې چې د هر قسم پیدا واخې سره دا ناروا دي او سود دی خو که یو سړی ته مثال 1000 روپۍ قرض ورکړي دي او تور په سلاړي چورو ماته خپل 1000 روپۍ قرض راکا او هغه ته 1000 روپۍ یو لس او 200 درکې په خپل خو باندې دا ثواب دی دغه ګناه نشته تاسو څنګه دی ویلي هغه درکې د دې کول په کار دی نبی رسول الله دې سکړي چا ور سره قرض وکړو نو دا غینه به خشه بیا ورکاو خو دا چې قرض ورکې دا به شرط نه لګي هغه چې کوم اخیستون کې چې هغه په کار کې احسان وکړي الله تعالی فرمایي من ذا الذي څوک دا کس یقرض الله چې قرض کوي الله سره قرضا حسنا خیسه قرض فیضاعفه له الله به د چند کې دلر اضعافا كثيره په د چند زیات سلام والله يقبض الله کموي مالونه او يبسطو پراخوي مالونه کته چې الله په نوم لګو مخمال به کم شي وینا دا کمول او زیاتول د الله په واک کې دي
و الیه ترجعون او خاص دی الله تبارک تاسو ور وګرځيږئ. الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. خدا وسغه د شمویل علیہ السلام د زمانه کې صدا دا واقعا متصنف کی اشاره ورکړه چې دا بنی اسرائیل قوم او دی باندې او بل قوم عمالقه ظالم قوم راغله او دوی هغه کافرانو او هغه د سی غټ غټ تنو والا خلکو نو دوی د خپل وطن نشړیو. بنی اسرائیل بل وطن کې مسافرې ژوند ته راو تنگ شو. مسافرې کې سره تنګي پردي وطن کې خلک پیغور درکې لکه موږ تاسو پاکستان کې مهاجر او دسي هغه خسرې خپکی نو دوی تنگ شو. چې تنگ شو خپل پیغمبر شمویل علیہ السلام تراغل هغه ته ویل چې یاره دا سره کم زلالت ژوند دی وای دا سیو کچ موږ ته امیر مقرر کړ چې jihad وکړو. هغه ورته ویل چې jihad تاسو ما ته معلومه jihad نشي کولای او کوم کو پر شي بیا ورنه کوي وای نه کوي ولې نه کوي وای خچ کوي نو ورته ویل چې تاسو د لپاره ما امیر مقرر کړی دی طالوت بادشاہ. طالوت تاسو امیر بس دوی چې موږ نه منو وای ولې نه منئ وای مړه نو کامیر د مقرر ولې د یو مشهور سره به مقرر کړي ټول خلک پیژني مالدار وای دا طالوت دا غریب سړی دی دا د موږ څنګه امیر کو اوس هم دا فکر دی کنه دا خدزین نه بلیږي د خلکو خلک ټول عزت مال پوری تړي څوک مالدار وي بس خرم یې هغه وجه بس هم دا صحیح دی او چې سړی غریب وي که هر څومره خو خيار لایق دینداري څوک پروا نه لري. نو دوی هم دا خبره کوله چې دا طالوت چې دی دا خو مشهور سړی نه دی مونږ کې به یو کس مقرر کړی وای. نو پیغمبر ورته ویل چې ګوره دا د مشرۍ لایق دی. د مشرۍ چې کوم شرطونه دي هغه په دې کې شته هغه دوه شرطونه دلته بیان شوي نور هم شته. هغه دوه شرطونه دا دي چې یو دا دی چې الله علم او پوهه ورکړي دا او بادشاہ ته پوهه پکار وي چې پوهه وي جاهل نه. او دویم بادشاہ د پاره صحت پکاري چې روغ جوړ وي دا روغم دی نو بدن هم تندرست دی عالم هم دی امیر د پاره دا بس دي کنه دا تاسو امیر هغه نه منو وای خنه منه ویا و چې شي غواړي وای د دې لپاره موږ نه حواله مغوړو. الله تعالی پیغمبر ته وحی راولې کړه شمیل علیہ السلام ته چې دوی ته وایي چې دې طالوت د مشرۍ دانه خاله دا علامه ده چې هغه صندوق چې تاسو نه دشمنانو وړي دی وای هغه صندوق به تاسو ته بالکل واپس راشي. صندوق څنګه صندوق داسې دی بنی اسرائیل سره پوخای او صندوقو پای کې د موسی علیہ السلام امساوا او تورات شریف کې او دا نور څه بس هغه به دوی مخه تکي خودلو او کافر سره به جنگ شروع کړ دشمنانو سره الله فتح او کامیابی ورکوله. کله چې بنی اسرائیل بدعمل شو نافرمان شو بس الله تعالی پیدا زلالت راولېږي چې دشمن راغی صندوق کې تنه وړ چې وی وړ بیا هر وخت دوی ماته پړله. نو دی وخت ورته پیغمبر ویل چې ګوره د دې طالوت د مشرۍ دانه خاله چې هغه صندوق په تاسو ته واپس پلاس درشي ملایکی به راوړي بیا معنی کنه معنی هغه بس بیا منو بیا هم داسې وش هغه صندوق ملایکو راوړلو او دوی ته حواله کړلو. اصل کې الله تعالی ورته تنظیم جوړ کړ. تنظیم الله داسې جوړ کړ چې هغه صندوق سره الله یو مرز مقرر کړ هغه قوم کې چاچا وړو هغه صندوق په چار ځای کې ورته مرز راتلو هغه بل قوم ته ورکاته وراتلو اخر کې هغه مجبور شو او غوینو پسې هغه واچول راړه او لا گاډه اپاغه باندې صندوق کې خو چې تسهیل ته وځي ناغه ملائکه راونی ولو د تیراو دوی تیراو ورته چې ګوره وس معنی کنه معنی نو مجبور شو دوی موږ منو یا بس بیا غنه پسې هغه مشریو مانلا طالوت مشری چې طالوت مشریو مانلا طالوت اعلان وکړ طالوت ټول قوم راجمع کړ اعلان وکړ چې ما د پاره مجاهدین پکار دي قرباني ځوانان نه پکار دي قرباني ځوانان نو 1000 کسانو ورسره نو مولي کا ګوتی اوچتي کړ چې موږ نو طالوت ډیر خوشاله شو چې 1000 کسان هلي لخر دی دا چې ما سره راشي هلي لخر دی نو 1000 کسان چې روانيږي دا پورا ډیر غټ کار دی سرلې هغه مر سره طالوت چې کړه خوشاله شو الله تعالی ورته پیغمبر زمانه ته وحی راولې کړ چې طالوت ته دسی وایا چې دا 1000 کسان چې تاسو روان دي په دې مغرور کېږي دا اسی کټو خېری دا د کار خلک نه دي دغه د کار خلک ډیر کم دي هغه د کار خلک معلوم کا وای څنګه معلوم کی وای د سې معلوم کی چې دا یو ډاګ دی او ګرمي ده د ډاګ نه اخواته چې دوی ورسیږي تګي کیږي دوی چې تګي شو الته ونه را روان دی نو هغه نهر نه به وبنسکی طالوت ته وای چې د خلکو ته دسی وای چې دینه نه وبنسکی نو کوم خلکو د طالوت خبره اومنله او به ونس کړي بس دا رښتینی مرګري په دې دی باور وکي او چې کوم خلکو د نیر نه ووس کړي او د طالوت خبره ونه منله هغه بس د مرګري نشي کېدای هغه پیغمبر طالوت تام دا خبره کوي طالوت په خپل پیغمبر نو لخر روان شو طالوت خپل مرګري ټول په یو بیان ورته وکړ چې ګوره په جهاد کې سختي شته مر پکې دي نو مر نه سختي نه چي دا جهاد کې خو سختي دي خو دې سختي ته بغاړه دی او دا سختي نه یو سختي دا چې موږ تاسو مو دې ډا کې تګي کیږو چې تګي شو نو هغه ته چلا شو نیر راځي وبا نو هغه نیر نه وونس کوي اول خو به هیڅ کېما او څو ډیر تګي په ولا په دیوس خو خپل به نه غدای دا خبره ټوله وکړه هغه چې دوی د ګرمه د ډاک باندې تیرېدل الله امتحانو سخته ګرمي و هغه ته چلاړه دومره تګي شو چې چام دا خبره ته ورکې نه خو ټول داسې د غوینو په شان په ورته بلاستلو به وسکلي 24 کله خډيري وسکلي 24 کله خېټه و پړسېدل خېټه و پړسېدل بیا جهاد ته قدم ونشو ستل بس نشو تلل
بچتل د چې پلار کې یو پاتې کېدل پاویا سره کسانو کې صرف 314 پاتې شو 314 کسان تعلق سره روانو د نو ټول تن پلار کې پاتې شو نو 314 کسانو ته چې تعلق وکړه ډېر خپه شو چې 314 کسان به څه مقابله وکړي خو الله رب العزت دغه زمانه پیغمبر ته وحی راولې غلا چې تعلق ته وایي چې په ډېروالي لګوالي باندې جنگونه نه غټلې کی جنگ پاکیده غټلې کی په ایمان غټلې کی ډېر پوزونه به خو چاو کی عقیده او ایمان نه یې غماتي خوري او چې چا کې ایمان او باور وي هغه نشي ماتي نه خوري او دا اوس د دنیا کافرو منل دا جنگ پاکیده غټلې کی کار څومره وسلی وي او هر څومره پیسې وي خو چې عقیده ایمان نه وي نشي غټلې نو ورته جنگ پوسیر او وسله نه دی په سړی نه دی په دې غټلې کی دوی هم د روانو د 314 کسان خو دلته براشي تعلق دعا وکړه ان شاء الله ته قدمونه مضبوط کړه دا خو ډیره سخته مقابله ده ځکه خواته پلکونو فوز دی او هغه ټول تعلیم یافته فوز دی او جنگیلی دی او ما سره دغه 314 کسان دي نو دوی مقابله خو سره ډیره ګرانه ده خو الله موږ مضبوط کی دا دعاګانې وکړه دي او اوس حدیثو کې راځي بابونه دي چې کله ته jihad ته ځي د jihad نامه کې ډېرې زیاتې دعاګانې کوي په اندازې دعاګانې وکړه که هر څومره طاقتوري دعا وکړي ځکه jihad جنگ ته ټوکی نه دي هغه مړی کیږي د انسانانو مرګي پکې او نبی رسول الله د جنگي بدر په شپه باندې سخت دعاګانې الله تعالی کوي ډېر جړل نو طالوت چې روان شو نو خدای کول چې پلاره کې دوی روانو داوود علی السلام چې دغه وخت ظلمه او الله پیغمبر نو هغه میګي په شپنی کولا نو داوود علی السلام د قد نه لټیټو د ونی نه ټیټو او عمر هم لا ډیر زیات نو ځوان نو تن کې ځوانو نو چې دا لخرې ولیدلو نو پښتنه وکړه چې تاسو چیرته ځئ دوی ورته مو جهاد ته ځو هغه ډانګو ورځوي سم در سره سم بس روان شو ور سره داوود علی السلام روان شو مکه چې تل یو ځای ته چې ورسېدل تیګو خبره شروع کانو داوود علی السلام ته څو کانو خبرې وکړلې و اے داوود موږ ځان سره واخلا و اغسطاس طرف هغه طرف ته کوم کافر را روان دي مشر بادشاہ داغه جالوت دی و داغه مرګ الله په موږ باندې لیکل موږ دلاسه مړ کی موږ ځان سره واخلا تیګو ورته دا خبرې وکړې داوود علی السلام ته نو داوود علی السلام هغه تیګي راوخیسته ځان سره په هغه د ډوډۍ توشدان ورته وي پاګه کې خودلې روان شو حالت چې کله ورسېدل میدان جنگ ته نو داغه خوانه چې هغه کوم فوز راغله و نو هغه ډېر لوړ او غټ خلکو غټه تنې باړې وي نو هغه کتارونو کې ودرېدل او دا وی مشرو چې جالوت نمیدلو چې هغه بیا اندازې غټ پهلوانو هغه راغی سره تر خو پورې اوس پنه پټوس غره کې او پاس راغی ډېر په بدمعشي کې راغی وی چې څوک چې زما مقابله ته راوته شروع نو داوود علیه السلام مقابله ته وروته چې وروتلو نو داوود علیه السلام خو د قد نه ټیټو او عمر زیات نو خامو نو جالوت بادشاہ ورته ویل چې مقابله ته راغلی هغه چې وای ته ځان له وګوره مال وګوره ته ما سره مقابله چاته کولای شي هغه خیر څه وو کوي تاسو سره خو سلام نشته دی لاس کې د ټیکی راغستې لکه سره د سپي په سره راغلی هغه ورته سپي نه هوته کم نه خو ورته ویل چې گزار کوا هغه نه ته گزار کوا داوود علیه السلام چې گزارو کړه الله په قدرت باندې اتی کې سیده لاړه پدې ځای ورکړو نور ټول بدن دغه پوس باندې کې پټو سره دفتر یې ښکارا کېدلی نو د سترګو منځ کې ورکړي او پاره تی کا باندې الله دا چې تاثیر خو چې هغه د خلنو یو هیبتي چغه وته ټوکري کې وکړه چې ټول لخر یې ورخه بل گزار بل درې گزار چې وشتي ستړی مړ چې بادشاہ مړ شو لخر ماتي وخړه جنگ شروع شو خو د کافرو لخر ماتي وخړه په لکونو پوز لاړ او 314 کسانو کامیابی حاصله کړه د دې وجنه حدیث کې راځي چې جنگ بدر ته چې کله نبی رسول الله کړو نو آلتا مرګري خلک کم مرګري ور خطاو چې دا خوري کم یو او داغه طرف لخر زیات دی نبی رسول الله مرګري شمارل یو دوا درې اخر کې 314 سو نبی رسول الله واه ان شاء الله کامیابی د طالوت مرګري 314 سو او موږ 314 سو نو هغه ته چې الله تعالی کامیابی ورکړي موږ ته الله راکړي نو الله رب العزت هم دا شی وکړل بس لخر ماتي وخړل جالوت او الله تعالی کامیابی دوی ته ورکړه بیا چې بیرته کله دغه ځنه واپس راتلل نو داوود علیه السلام په دې بادشاہ باندې ډیر ګران جالوت بادشاہ هغه طالوت بادشاہ باندې نو طالوت بادشاہ ورته ویل چې تاسو لور درکوم داوود علیه السلام ته بیلور ورکړه بیا څه مو د پس هغه بادشاہ طالوت مړ شو چې مړ شو نو بادشاہ ټول داوود علیه السلام ته پاتې شو نو داوود علیه السلام بادشاہ شو هغه بیرته ان شاء الله نور ځین کی وایو الله فرمایا علم ترى الى الملأ آیات نو ګوریا هغه مشرانو تامین بنی اسرائیل د قوم د بنی اسرائیل نام من بعد موسی پس موسی علیہ السلام نام دا داوود علیہ السلام د موسی علیہ السلام نوسته زمانہ کې راغلی دی اذ قالوا لنبي لهم کله چاوی خپل پیغمبر ته چاغه شمویل علیہ السلام هغه ته ویل ای واسلام ملکن او مقرر کوم ته یو بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې جنگ کو د الله په لار کې قال پیغمبر ورته ویل چې جهادونه د آسان کار نه دی په قرار کې نه خلونی سي قال پیغمبر ورته ویل حالاسه تم آیات سو بیان فرمانی کوي ان کتب علیکم القتال کو پرشی پتا سو باندې جنگ الله تقاتلوا چې تاسو بیا ګوره جنگ نه کوي قالو دوی ویل و مالنا سدی مونږ لرا الله نقاتل فی سبیل الله چې جنگ بنه کو د الله په لار کې وقد اخرجنا بشکم خراوی استریشی من دیارنا د خپل کورونو نام و ابنائنا او د خپل بچیانو نام
نو وطن نه پاتې جنگ به څنګه نه کو الله فرمایي فلما كتب عليهم القتال هر کله چې پر شو په دی باندې جنگ تولوا وګرځیدل د جنگ نه الا قليلا منهم مگر ډېر لږ کسان چې 314 کسانو والله الله تعالی چې علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم او ول دي تخبر پیغمبر شمویل علیہ السلام ان الله قد بعث لكم بشک الله مقرر کړی دی تاسو د پاره طالوت ملکان طالوت تاسو ته بادشاہ مقرر کړی دی وقالوا دویل ان يكون له الملك و څنګه وشي دلاره بادشاہي علینا په مونږ باندې ونحن حق بالملك او موږ ډیر حقدار یو په بادشاہي باندې من هودنا ولم يتصاعتا او نه دی ورکړی شوی دلاره پراخي من المال په مال کې ګور د مال خبره راغله وای دا خو مالدار نه دي څنګه د مشرک نو دا عقیده د خلکو د ذهن نه وځي چې مالداری څه شی دی مالداری هوته عزت او شرافت نه دی خو هغه ویل چې دا مالدار نه دي نو څنګه موږ نه مونږ وای مالدار سره مشرک کول پکار دي او عربی کې متل دی عربان وای الاغنیاء هم الاغبیاء وای مالداران ټول کمکلانی اکثرا نه پوهانی وای دا ولی وای ځکه چې هغه کبه خبرم کوي خلک ورته خاندي چې ته خبره کوي وای هغه بیا همیشه د مالدار سره زوی کمکل کیږي هغه ته بس دب نه ورکي څوګي وਹੀ نه بیزت کوي نه هغه ماسي بس اخبار غلط به صحیح وي او چې کوم د غریب سړي زوی افار ځای کې مجلسونو کې خلک بیزت کوي غلط کار دا هغه ادب ځای کې نو دی خلکو ویل چې بس مالدار سره پکار دی نو پیغمبر ورته ویل ان الله اصطفاه و بشک الله دا طالوت غره کړی دی علیکم پتا سو باندې وزاده او الله دا زیات کړی دی بس تن فی العلم په پراخه د علم کې ول جسم او د بدن کې څه مطلب وای مشره د پر علم ضروری دی پوهه ضروری ده علم او پوهه لري او بل ول جسم او بدن د بدن پوهه مر سره ده بدن مضبوطاله مر سره ده نو دا تفسیر ابن کثیر تقریبا 12 صفاتونه د بادشاہ د پاره د امیر د پاره مقرر کړی دي هغه کې دا دوه شرطونه دي یو شرط دا چې هغه علم او پوهه لري خو هر قسم علم پوهه بدري څنګه علم دینی علم بم لري او د دنیا د نړیوالو اصولو د خلکو سره د روابطو د علم بم لري هغه لکه څنګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کافرانو سره روابط ساتل دا یو کوډي حکومتونو ټول حکومتونو سره سب اصول سره ځان تیر کړی دی دلته اوس د لپاره پاندون کې برخه ده هغه ته تعلقات بین الدول وای دولتونو ترمنځ اړیکې لکه مثلا ټول دنیا سره څنګه اړیکې ساتي هغه د پر خپل اصول دي هغه اصول باندې په کار چې دی پوښي او په کار چې د خپل دین اسلام نه خبر وي نو داس رئیس جمهور په کار وي داس عالم داس هغه په کار وي او کدا سی وی چې هغه په خپل منځ نه پوي نو هغه به څنګه شي هغه بیان کی او ولم یتساعت من المال او د تنه ور کړی شوی پراخي د مال نه قال ویل نبی علیہ السلام ان الله چې بشک الله تعالی چې د صفا او غره کړی علیکم پتا سو باندې وزاد او زید کړی دی بس تن پراخي کې فعل علم په علم کې ول جسم او په بدن کې والله یؤتی ملکه الله ور کوي بادشاہ د دنیا خپل ما یشاء او چاله چې خوښ شي وسیدل ور کړه والله واسع علیم الله پراخ علم ولادهم وقال لهم نبيهم ان آيات ملكي ياتيكم التابوت فيه سكينه داغه د صندوق خبره ده وسو وقال لهم نبيهم ويل ورتخبل پیغمبر شميل عليه السلام وان آيات ملكه بشك نخدد د باد سيد ادم نخ علامه دادا اياتيكم التابوت چې تاسو تبراب شي صندوق یو بکسم فيه پاک کې وسکینه آرام من ربكم طرف تاسو نه تاسو زړونو ته آرام او سکون ملاوي شي وبقيه نو باقي هغه سبوي ما ترک آل موسی هغه چې پرخي قرنۍ د موسی عليه السلام وآل هارون چې پرخي قرنۍ د هارون علیه السلام چې هغه تورات شریفو او دارنګ د موسی علیه السلام د معجزې امسا او د شنو شینو پکې تحمله الملائکه وغ صندوق پر او چت کړی وی ملائکو ان فی ذلک بشک پدې کې لایات لکم د الله د قدرتونو نه خېدی تاسو ته ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان فلما فصل طالوت هر کله چې جدا شو طالوت بادشاہ بالجنود د لخر سره طالوت پیغمبر نو خو یو نیک سړی وو ولی الله ونو کله چې جدا شو د خپل لخر سره د کافرو طرف روان شو نو قال طالوت ورته ویل چې ان الله مبتليكم وبشک الله امتحان کې پتا سو باندې بنهرن پیونه هر سلام فمن شرب منه چا چې دغه نه وبوس کلیم فليس مني هغه زما مرګري نیوي چا چې دغه وبوس کړي زما مرګري بنوي ومن لم يطعمه کچا ونس کړي نو فانه مني ذاب زما مرګري وي الا من اعترف غرفتن مگر کچا را ډک کړل یو لف بيدي په خپل لاس باندې وس کړي پروانه کوي اول درې قسم خرج شو یو هغه چې وګونه بالکل پرهیز کو سره ونس کړي دیم هغه خلک دي چې وېس کړي په لپ باندې لګي وس کړي او دریم هغه چې ډېری وس کړي نو دا چا چې بيخي ونس کړي پرهیز یو کدا سما اشتینی مرګري دي چا چې مجبورې په وجه لګي وس کړي په لپ باندې هغه سي دي پروانه کوي خو چا چې به اندازې دي وس کړي نو هغه به مرګري نه دي الا من طرف اور فتن مگر کچا لا کړل لپا بي دي په خپل لاس باندې فشربونو وس کړي منه داغه نیر نه الا قليلا منهم مگر ډېر لوګو کسانو ونس کړي فلما جاوزه ارکل چې دې تیر شو دا هو دا طالوت
او الذين آکسان امنو چې ایمان راوړل موحود د سلام نو قالو دوی ویل دې چا چې بس کلی وی دوی ویل لا طاقت لنا اليوم طاقت نشته موږ ته پنن ورځ باندې بجالوت د جالوت بادشاہ سره او جنودي او دغه د لخر سره د جنگ کولو دغه زماني نمونه یو شانته د مسلمانانو مشر طالوت نومېده او د کافرو مشر جالوت نومېدل. قال الذين نؤول اغه کسانو یظنون چې هغه ګمان کاوم انهم ملاق الله چې بشک دوی به مخامخ کیږي د الله سره داوی دا سیول چې کم من فئاتن قلیلتن و ډیر زلي لګي ډلې چې دی لګړل چې وي غلبت فئاتن کثیرتن هغه کامیابیږي په ډیر ډله باندې باذن الله په حکم د الله باندې. مطلب دا و چې د ډلې په ډیروالي سره کار نه کیږي لګي ډلې ډیر زینو کې کامیابی حاصله کړي دا والله الله تعالی چې مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره مرګره دی. الله فرمایي ولما برزوا لجالوت وجنودهم هر کله چې دوی ښکار شو جالوت بادشاہ ته وجنودي او داغه لخر ته مخامخ چې داغه لخر ښکار شو نو دوی دعا شروع کړه قالو دی ربنا افرغ علينا صبرا یا الله راوره په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا یا الله مضبوط کی زمون قدمونه د دښمن په مقابل کې چونه تختیګو وانصرنا یا الله من سره مرسته کوم کو کې علی القوم الکافرین په خلاف د قوم کافرانو باندې. الله فرمایي فهزموهم باذن الله دې دعا برکاتو فهزموهم چې دوی ماته ورکړه شکست ورکړه کافرانو ته باذن الله د الله په حکم باندې. وقتل داوود او وجلو داوود علیہ السلام څوګي وجلو جالوت کافر مړ کړلو او تاسو له مې د مرګ طریقو خو درچ په دې تندې کې وښترو. وعطاه الله الملك الله ورکړي او داوود علیہ السلام ته بادشاہي او حکمت او پویام وعلموا الله خودري داوود علیہ السلام ته ما دا غسنه یشاو چې د الله خو خوام ډیر خبره ورته خودري ورسره راځي ان شاء الله معجزې وي. اوس د جهاد حکمت چې دا جنگ ولی دا دنیا چې آباد د جنگونه شروع دي د کفر او د اسلام او د کافرانو خپلو کې جنگونه شروع دي 2000 خونه جنگ جهانی شوی دی د نړیوال جنگ دا جنگونه ولی کیږي دغه وجه الله بیانوي. الله فرمایي ولولا دفع الله الناس کنه وای دفع کول د الله تعالی خلق لرا بعضهم چې الله ځنې کسان دفع کوي به بعضن فزن نور باندې نو لا فسدت الارض الله یخامه فساد دورانه بشوي پسمګه کې ثبت. مطلب دا دی چې کله چې یو قوم زورور شي باغی شي ظالم شي داغه مقابله ته الله تعالی خلق را پاسي او هغه سره مقابله کې ختم کی لکه زمونږ اوسه په دې وسانو زمانو کې چورسانو راغل ټول ملکونه ونیول او دلته الله تعالی زمونږ اوسه غریب افغانانو تر پاسول هغه روسیا ختم شو. دا سیدا اوس ناټو او امریکایانو الله تعالی د افغانانو په لاسونو باندې دا غریب خلک دي هغه زوري وبشو نو دغه رنګ الله تعالی غواړي دا چې په بندگانو ظلم ونشي. جهاد دې لپاره دی چې بندگان د ظلم نه خلاص شي. څنګه خلاص شي چې کچته جهاد نوي نو ظالم او زورور ملکونه به ورس پورس ترقی کوي ټول خلکو سره ظلم زیاتې شروع شي. خو کچر دا دار چا سره نیوي خو کډار وی در سره چې کسدا سیو کوم مقابل کې داسې کیږي نو بیا اوس دغه جنگونو د وجنه اکثره خلک زیات ملکونه زورور ملکونه هم په غریب ملکونو باندې حقوق نه ورکوي وې دی کې فوز کې بیا راوته نشي پردي ملک لاړې دي بیا راوتل دي ګراني دی وجنه چې الله تعالی دا د خلکو تنظیم داسې کړی دی چې څوک چې ظلم شروع کی الله رب العزت هغه ماته ختمه یا. الله تعالی فرمایي ولا اولاد الله الناس کچرتنه وی الله ادفقل الله تعالی خلق لرا بعضهم ذنوب بعضن پسن نور باندې لا فساد الارض الله فساد بشوي پسمګه کیم ولکن الله ذو فضل لك الله خاوند فضل دی علی العالمین په مخلوقات باندې. تلک آیات الله الله اذا مخک تقول سره شو دا ټول د الله آیاتونه دي نتلوها علیک پیغمبر امنګه پتا باندې وایو بالحق په حق باندې وانک لمن المرسلین او پیغمبر خامخات یې درالې غلې شو پیغمبرانو نام پیغمبر سلام الله تسلی ورکړي چې خپکیګه ما خوږی ترخی برازي لوړي وری برازي خود د الله رښتینی پیغمبري کامیابیږي به ان شاء الله. الله وی تلک الرسل دغه پیغمبرانو چې د مخکې صورت کې بیان شو ډیرو پیغمبرانو نه راغلل. الله وی دا پیغمبرانو فضلنا بعضهم غوړه کړیو موږ ځنې پیغمبرانو علی بعضن پسن نور باندې پیغمبرانو درجه وي. وګوره حدیث کې راغلي دي چې د ځان به یو پیغمبر د بل نه غوړه نه غاڼي ک الله غوړه کړیو خو سیدا خو تاسو به یو بل پیغمبر د بل نه غوړه نه غاڼي لکه اوس نبی علیہ السلام درجه د ټول پیغمبرانو اوچته ده. الله تعالی فرمایي فضلنا بعضهم غوړه کړیو موږ ځنې پیغمبرانو علی بعضن پسن نور باندې. د نبی علیہ السلام درجه څنګه اوچته ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر. نبی علیہ السلام وایي د ټول انسانانو د آدم علیہ السلام د ټول الوادي سردار ما او دا د فخر او د ویاړ په وجه نه وایم. نبی علیہ السلام بیا اندازي عجزي کوله و دا الله دې چې ماته دا مقام را کړی دی. څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت ورځ شي کله نو بیا اندازي زیاته ګرمي بوي د المر به یو میل اندازي تر رسیدلې وي. اوس تقریبا 14 لک کروڑ لري د اسمه کړه 14 کروڑ میل لري دی. هغه ته بیا د سي د انسان ته یو میل نږدې شي
نو سخته ګرمي به وي او حدیث کې راځي چې ځنې خلک به تر د خنګورو پورې خلک ډوبي ځنې زنګنونو پورې زر نامه پورې ځنې د خولې پورې دومره خلونه به خلک تنګي حساب بنه کی خلک وای چې صرف حساب وشي نو اول به خلک لاړ شي آدم علی السلام ته هغه ته وای چې ته خو زموږ د ټولو انسانانو پلارې او موږ ډیر تنګ شوي یو الله ته صرف دا وایا چې موږ سره حساب وکي جاته او دوزخ لري خبرې دي او چې حساب را سره وشي نو آدم علی السلام وای چې نه خو د قیامت ورځ ده الله رب العزت په ډیر قهر او جلال کې دی نو زه الله تعالی نشي ویلې ځکه ما ته الله ویلو چې یو ګټه مخره ما خړلې دی جنت کې راته ونه خو دې مخره ما خړلې وای زمانه رسول بل پیغمبر دی هغه ته ورشي نوح علی السلام ته خلک راشي هغه ته وای چې ته ابو البشر ثانی یعنی د انسانانو دوی پلار ته ستاسو طوفان کې ټول دنیا ورانه شوی وا او استاد الواد د دنیا بیا الله آباد کړی دا ته زموږ شفارس وکړه چې الله حساب وکړي نوح علی السلام وای چې نن خو الله تعالی په ډیر قهر او جلال کې دی او زنه شي مخامخ کېدل او معنا یو معمولی غوته خطای شوی ګنا نه ده هغه دا چې زما زوی کافر او ما لته چې الله دا ولې بچ نه کاو نو وای زه الله تعالی شي مخامخ کېدل وای خو ما نه رسول ابراهیم علیه السلام ته ورشي داوی براشي ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته وای چې اے ابراهیم ته الله په دوستی نیولې خلیل ته الله ویل دي نن صرف الله ته دومره سوال وکا چې الله مو سره حساب وکي ابراهیم علیه السلام ورته وای چې الله ډېر په قهر او جلال کې دی درې خبرې باندې دنیا کې داسې شي وي چې هغه دروغ نه وي خو کار دروغ معلومېدل نو هغه خبرو د وجه نه اوس نشي مخامخ کېدل درې خبرې سوي یو چې هغه بوتخانه ماته کړی و د ویلو چې دا دغه بوت بدا کار کړی دویم چې هغه بیبي سارا ته ویلو چې دا زما خور دا براشي ان شاء الله کې صبر ځکه او دریم چې ویلو چې زما مریض یم نو دا درې خبرې باندې شوي دي په باندې رسول بل پیغمبر موسی علیه السلام ته ورشي دا ګوره درجې دي د منځ کې ډېر پیغمبران دي خدا غړ غړ پیغمبران دي چې بل تلي نو موسی علیه السلام ته چرای هغه ته وای تاسو سره الله په کوتور کې برای راست خبرې کړي څومره پیغمبران چې دي هغه ته الله وحی را لګلا او تاسو سره په خپل خبرې کړي نو ته الله ته سفارش وکړه چې الله رب العزت موږ سره حساب شروع کړي موسی علیه السلام وایي چې ما نه یو غلطي شوی و هغه دا و چې زما د الله سره سړی مړ شوی اگر چې کافر وو د کافر وجل خو څه ګناه نه ده خو لا حکم د الله نه شوی ما سړی مړ شوی دی نو زه دا نشم کولای ما نه رسول بل پیغمبر عیسی علیه السلام ته ورشي خلک عیسی علیه السلام ته راشي عیسی علیه السلام ته خلک وایي چې روح الله بغیر د پلار نه الله پیدا کړی نو ته مهرباني وکړه الله ته سوال وکړه چې موږ سره حساب وکړي عیسی علیه السلام وایي چې نه الله په ډېر قهر او جلال کې دی او په دنیا کې ډېر خلکو زما عبادت کړی دی ما خو ورته نه دی چې خلکو عبادت کړی دی نو وایي شرمېږم خو زما رسول بل پیغمبر دی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم تاسو هغه ته ورشي نبی علیہ السلام فرمایي خلک ټول بیا ما ته راشي د ټول پیغمبرانو امتونه صرف دا امت نه ټول انسانان راشي نو ما له دا خبره وکي چې تاسو مو شفارس وکړه نو زه بلار شم او الله رب العزت ورته په سجده پروت او الله ته بده ثناګان یو ایما چې د صفاتونو بد الله وکړي چې اوس ما ته راځم نه او بیا الله رب العزت نو چې سر اوچت کا و چې ته څوای وکي تاسو شفارس قبلي نو زه وایم چې الله دې بندگانو سره حساب شروع کړه نو بیا بغیر پس حساب شروع شي نو په دې مرتبه کې نبی رسول الله ټول نه څه اوچت دې ته مقام محمود وایي چې الله د عزت نبی علیہ السلام ته ورکړي ټول انسانانو شفارس وکړي وایي الله تعالی کر رسول دغه پیغمبران فضل الله من غرقړي بعضهم سنه دوی نه علا بعضن فسن نور باندې منهم پر پیغمبرانو کې من سنه هغه څوک کلم الله چې الله ور سره خبرې کړي برای راست چې موسی علیہ السلام ورفع بعضهم الله چې کړي ځنه پیغمبران درجات په درجو کې لکه محمد صلی الله علیه وسلم واتینا عیسی ابن مریم البینات الله بهشک موږ ورکړي وی سازي د مریم تواضح دلیلونه معجزې چې مړي بیره ژوند کول برک مرز والا به جوړول او لاندې به جوړول و ایدنا بروح القدس الله موږ موجود کړو عیسی علی السلام په پاک روح سره چې جبرئیل علیہ السلام همیشه ور سره ګرځیدلو ولو شاء الله قد الله غشي و په زور بندول د خلقو د جنگ نه مقتتل الذين جنگ بنو کړي خلقو من بعدهم چې پیغمبرانو رستو من بعد ما جاءتهم البينات پس هغه چراغ له تخکار دلیلونه ولكن اختلفوا لیکن دې خلقو اختلاف وکړ بینهم فمنهم ذن په دې کې منغه څو امانه چې ایمان راوړلو ومنهم ذن په دې کې منغه څو کفر چې کفر وکړلو ولو شاء الله قد الله غشي و مقتتلوا دې بجنگ نه وکړي ولكن الله يفعل لیکن الله کوي ما غ یريد چې را دی وشي الله چې را دی ما کوي تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب یا ایها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم د دې څخه اوس د دې صورت اخیرانه برخه شروع کی څلورمه برخه شروع کی تر اخر د دې صورت پورې
او په دې حصہ کې مسله د انفاق فی سبیل الله بیانېږي چې اے مسلمانانو د الله په لار کې مالونه ولګوي شومتیا مکوي او په دې حصہ کې څلور بابونه دي اول باب د دې څخه شروع کیږي تر 215 نمبر آیات پورې او په دې باب کې اولنی باب کې څلور خبرې بیانېږي اول دعوه د انفاق فی سبیل الله چې د الله په لار کې مال ولګوي دویم دعوه د توحید ثالثا چې الله یو غني دا خبر دریم ځل کیږي او بیا ورپسې ذکر د دوه قسم خلکو د چې مال خرج کوي لګي د الله پر لار نه لګي او بیا څلورم مثالونه الله ذکر کوي درې مثالونه چې څوک مال خرج کوي څوک نه لګي الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو انفقوا ولګوي مما ده هغه مالونه رزقناکم چې ما رزق درکړې دي نو ګوره یو خبره د ایمان خاوندانو ته وای کافرانو ته نه وای څوک ځان ته مسلمان وای کته ځان ته مسلمان نه وای په زکات مو ورکوا او که ځان ته مسلمان وای نو ورېکا یا ایها الذین آمنوا ایمان خاوندانو انفقوا مصرف کوي ولګوي مما دا هغه مال رزقناکم الله وای چې ما درکړې دي الله دا مال خو ما درکړې نو ما پونه مې ولې نه لګي من قبل مخکې د آیات یا چراب شي یوم یو ورځ لا بیع فيه چې نه به خرڅول اخیستل کیږي په هغه ورځ کې چې هغه د قیامت ورځ ده ولا خلة او نه به دوستی پالل کیږي ولا شفاعت نه به شفارس قبليږي وای د ورځ ګور روانه ده چې نه به الته تجارت کاروبار چلیږي نه به خپل ویون دیوالی چلیږي او نه به شفارس چلیږي والکافرون هم الظالمون او کافران چې دي امدی و ظالمان وي دا غي ورځ نه مخکې مال د الله په نوم ولګوا الله لا اله الا هو الحي القيوم دا هغه آیات ته چې دا سید الآیات سردار د آیاتونو قران کریم کې څومره آیاتونه دي شپږ زره او شپږ آیاتونه کوم زیات مختلف روایتونه به راغلي دي خو مشهور روایت دا ده په دې ټول شپږ زره شپږ آیاتونو کې د آیات سردار دی د ټول آیاتونو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي آیات آیات الکرسی وایي دی آیات د دومره لوړ مقام ولې دی وای دا ځکه دی چې په دې کې د الله لس صفاتونه بیان شوي دي نو هغه لس وړ صفاتونه د الله د کمال بیان شوي دي نو دی آیات مقام ډیر اوچت دی څومره اوچت دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د آیت کرسی د شپې وایي نو که یو ځل ویل الله د حفاظت کوي که دوه ځل ویل الله د کور حفاظت کوي که درې ځل ویل ټول کور نه حفاظت د ټول کلی حفاظت الله کوي او بیا دې باره کې حدیث کې مشهور واقعیا ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل خلکو د اختر د سرسایا غلا را جمع کړي وا هغه ټول را جمع شوی و یو ځای کې او نبی علیہ السلام غوښتل چې په غریبانو تقسیم کړي ابو هريره رضی فرمایي د شپې زه پیرادار کړم غلې ته زه پیری ته ودرول ته غلې پیرا کوه وای ما د غلې پیرا کوله د شپې نیمه شپه چې ګورم یو سپینګیره ګډا راغی او بوجه ور سره د غلې نه بوجه ډا کوله زه پر اپاچې سره مونږ نیو ما ویل دا څه کوي هغه تغلا کوي او زه تاسو نبی علیہ السلام ته ورولم چې هغه تانه لاس غوس کی غلنه خلاص غوسیږي وای دې سړي راته سوالونه شروع کړل چې د خدای په خاطر سپینګیره ګډا ما او ډیر واړه بچن نه پکاړې دي کورنۍ مده مجبورې ما دا کار مده مجبورې نه کړې اوس م پرې دی نه کو وایم زما سره بد شو چې زما غریب دین ما پرې خو دا صحابه خو ډېر رحم دلو پرې مخ وای سحر چې د نبی رسول الله مجلس تلاړ لما وای نبی رسول الله راته وخندل چې ابو هريره بیګا څنګه چلو ما وی یا رسول الله بیګا دسی او سپینګی غلا غله او دسی کارې کا هماونی وو نو ویل دې پرې خو دا ما ورته یا رسول الله سوالونه راته وکړ چې واړه بچیان مدي او ډېر زړه په بس وای پرې مخ دا او ما ته وی چې بیان راځم نبی رسول الله راته وخندل چې هغه بیګا ته بیا مرسي ما ویل چې ښا بیا مرسي وګورم به وای ما سلطان چې بیا د شپې ودو شو ما خو کلک وی خو بیدارم همدا هغه کې وم چې اوس وګورو چې ګورو سړی بیا راغی چې بیا راغی نو بس کلک مونږ ولو ما وی چې تا خو ویل چې څنګه راځه ته بیا راغلی ما اوس دنه پرې دا وای بیا راته سوالو زاره شروع کړ بیا مزر په بس شو پرې مخ ودا خو ما ورته جوړ قبل زلاله به دنه پرې دا وای سی شو وځي چې سبیل الله نبی رسول الله راته وخت چې ابو هريره څنګه چلو ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغی نو څه دا وکړ ما چې ما پرې خو ولې پرې خو ما چې بیا راځي هغه بیا راځي ما ځان سره قسم وکړ چې ما دا غره خوراشي دریم ځل چې زه نور پرې نه دا څنګه چل په دې مې کینو چې نبی رسول الله رښتې دي د شپې ټیمې بدل کړي واغه وخت بل وخت راغی چې راغی سړی مونږ چار څومره زور وکړو کوم ویل نه دا ځل نه پرې دا روان مک وزن سره چې روان کړ چې یو ځای پورې چراو وستو مال ویل چې ما باندې څه کوي زه به تاسو د یو شی وخیمه چې کله ته هغه وکې نو هیڅ مستحض مال د زر نشي رسوله ما ویل هغه شی دی وایي چې کرسی وایا ته چې کله ودی کېدلې خپل مال باندې کرسی وایي چې به زر نه رسي ما ویل خدا خو سي خبره نو سره وعده کړی چې پرېدم بد ما پرې مخ چراغ نبی علیہ السلام راته سار کې به ویل چې ابو هريره څه وکړل ما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغله وای نو بیا د وای پرې خو دا ما چې ماته د خبره وکړه وای نبی علیہ السلام وخندل چې خبره بالکل اشتیا کړی دا چې ته کرسی هم د سیدا فاصله دې غړ دروځه شیطان د انسان په شکل کې راځي وای ته کرسی اشتیا چې څوک پسانو وای الله تعالی حفاظت کوي الله فرمای الله چې لا اله نشته لایق دی عبادت او د بندګۍ الا هو مگر هم دی والله دی الحي الله همیشه ژوند دی القيوم الله سنبالون کې د ټول نظام دی ژوند خو موږ تاسو الحمدلله یو
خو موږ او تاسو همیشه ژوند نه یو کنه مرګ روان دی خو الله همیشه ژوند دی کلونه پیړې لاړې خلک د دنیا نه لاړل الله ژوند دی الحي الله همیشه ژوند دی القيوم سنبالون کې ټول نظام دی لا تاخذه سنه الله ننسي پر کالی او د خوب جټکا ولا نومونو خوب زموږ اوسه دا کمزوري ده چې ستړي شو ستومان شو او د شپې لګارا ورته ملو شي چارج مرزان تین کې ودیږي خامخا سترګې دې پټيږي خو الله تعالی باندې دا ناراضي وای خوب خو پریدا چې د خوب پر کالم په ناراضي وای دا صلاح وای دا زکه چې خدای نه خواسته الله ود کېدلې دلته په چا باندې بد ورځ هغه بچو ورته ولا بودو نو الله ود کېږي نه الله دې نه پاک دی هر وخت کې چې تغواړي هغه ته متوجه دی نو الله د خوب نه پاک دی او بل دا خوب کول دا خو کمزوري نه خلا چې انسان ضعیف دی کنه الله د ضعیف نه پاک دی لا تاخذو سنه الله نه نسی خوب ولا نه الله نسی پرکاری ولا نه مونږ خوب له دی الله لرا ما غت دی په سماوات چې پس پانونو کې دی او ما په الارض هغه چې پس مو کې دی من ذل الذي څوک دی هغه کس یشفعو چې شفارس بو کې عنده د الله په نسبانه نو هیڅ نشتا الا باذنه مگر که شفارس کې د الله په اجازه وای کيم نبی رسول الله اول اجازه ماته ملاويږي زمانه رسول بیا علماء او ته شهیدانو ته اجازه ورکول کی بیا به شفارس کې یعلم الله پویږي ما بین ایدیهم هغه مخلوقات چې دینه مخ کې تیر شوی او ما خلق او هغه مخلوق چې رسول روان دي دنیا کې تر قیامت پورې څومره انسانان چې پیدا کیږي الله ته معلوم دي ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون د مخلوق حاطه او غیر نشي کولای بشین په هیڅ سره من علمه د الله د علم نام الا بما شاء مگر هغه چې د الله خو خویم وسع کرسیه السماوات وسع پراخه دا کرسیه د الله کرسی السماوات د اسمانونو او ارض د زمکو نام یو ګوره د الله تعالی عرش دی او یو کرسی دا حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وزمکه و اسمانونو چې راجمه کې او ټول یو ځای کې وای دا د الله د کرسی مقابل کې داسې دي لکه یو وړاغو د کړۍ چې په میدان کې واچي او بیا وای دا وزمکه اسمانونو کې یو کرسی مور سره شي دا بیا د الله د عرش مقابل کې داسې دي لکه یو وړا کړۍ چې میدان کې پرته وي نه پراخه دا کرسی د الله تعالی د زمکه و اسمانونو نام ولا يؤود الله نستړي کوي حفظهما ساتل د زمکه و اسمانونو سوال دا پیدا کیږي چې حکومت یو 15 ولایتونه لس ولایتونه شل ولایتونه ورسره وي هغه ستري سومان وي سمبالول باندې ستړي کیږي ویننه الله تعالی د زمکه و اسمانونو په سمبالول نستړي کیږي هو العلي العظيم او الله اوچت او لوی ذات دی تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی اوس الله تعالی یو بل مسله بیانوي چې هغه زموږ استادو د دین د حقانیت ثبوت ته چې زموږ دین حق دین دی څنګه زموږ دین کې زور پچانشت موږ په زور څوک نه مسلمانو الله فرمایي لا اکراه نشته زور په دین د دین په منلو کې یو سال دی پیدا کیږي چې دین کې زور نشته دی دا جهاد به ولې دی جهاد څه د پاره دی دا غي جواب دا دی چې جهاد د دوه مقصدونو لپاره دی یو مقصد د جهاد دا دی چې موږ جهاد کوو د خپل دفاع لپاره همیشه کافرانو په مسلمانانو حمله کړي مسلمانانو ډیر کم په کافرانو حمله کړي دا جنگ بدر چې کېدلو جنگ احد چې کېدلو کافرانو نغری په مدینه حمله کوله جنگ احد چې کېدلو ټول هغه حمله کړي نو جهاد خو دې لپاره دی چې د کافرو دفاع وشي یو دویم جهاد هغه وخت کې کوو چې کله د زموږ د دعوت مخه څوګونی سي کله دعوت مخه څوګونی سي موږ سره جهاد نه کوو ځکه زموږ دین کې دا کمال دی چې کله زموږ دین کې دعوت جاری وي په خپل هر دین کې داخليږي ځکه په خپل دومره کمال شته دیو جن زموږ استاد الله دیو بخښي شي شوی هغه ویل وې دا عیسویان د موږ سره کینی دي د سره دغه عالمان چې کوم دي موږ سره د ټول کینی دا شرط موږ سره ولګي چې دوی د خپل دین دعوت چلے زموږ مسلمانۍ ملکونو کې او موږ د اسلام دعوت چلو دي په ملکونو کې خو چاته په پیسې مې او مواد نه ورکړي پیسې مواد بچاته موږ نه ورکو دی به نه ورکړي پته به ولګي چې کوم دین کامیابی دا په خپل پته لګي دوی خو ټول خلک په موادو کافر په پیسو کافر کړي پیسو په شي په بل شي باندې نو یک د حقانیت خبره شي کله حق خبره شي نو د حق خبره چې دا هغه ال معلومه شي چې تم ساده دعوت دین چلاو زبم چلوما څوک مسلمانۍ یو څوک یې کی او استاد عیسویت شاته تقریبا چې 250 هیوادونه ولاړ دي او دا غوي وسلې او پیسې دي ورسره او زموږ د اسلام دین سره یو هیواد نشته خپل مسلمان ملک بادشاہانو ته مخالف دي خو بیا هم اسلام ترقی کې ورس پورځوانه خدا حق دی خانو الله فرمایي لا اکراه فی الدین زور نشته په منلو د دین کې نو دین موږ په چا باندې په زور نه منو ولې ځکه ایمان د زړه شی دی په زړه ته ایمان کوزنی شي په خپل باندې خو هغه الله نه مني نو چې ته مسلمانېږي یا نه مسلمانېږي دې کې موږ په چا باندې زور نه کوو
البته دومره خبره ده چې یو ځل مسلمان شوي نو بیا به احکام ټول په زور مني، احکام بیا په زور مني. تا چې یو ځل کلمه ویلا اوس که موږ دنه کاو حکومت په زور در باندې کولی شي، زکات نه ورکو حکومت دنه په زور اخیستې شي، دا ټول در باندې په زور کوي. وای دا ولی وای دا ځکه چې دې سره به دین بدنامي چې په ځان ته بخلو مسلمان وای عمل نه کوي، دا حکومت په زور زکات باندې دین بدنام نشي. تا ته خو ویلو چې کنه مسلمانېږي اوس په خپل هغه مسلمان شي دین د وخت نه اوس پوره دین کوي. الله فرمایي لا اکراه فی الدین نشته دې زور په منلو د دین کې، ځکه کتب بین الرشد بشک اخکارا شوی د واضح لاره من الغیم، اخکارا شوی د ایمان لاره او د اسلام لاره من الغی د بدل لاره نام. فمن یکبر بالطاغوت الله چا چې کفر وکړ په شیطان باندې او ایمان بالله ایمان راوړ په الله باندې، شیطان یې اون منلو الله یې منلو، الله فقد استمسک بشک دې سړي منګولې ولګولې بالعروه الوثقا پکلک کړي مضبوطه باندې لن فسام لها چې نشته جدا کې د لاغې لرام. اے وای چا چې د الله په دین منګولې ولګولې شیطان باندې کفر وکړ وای د سکلک کړي ونی ولا چیز کړه نه جدا کی. علماء دا د مثال ورکړی دی لکه دا دنیا یو دریاب دی، سمندر دی، په سمندر کې چې وبو کې سړی انسان خلاوشي روان شي، کله چې د وبو په سر واخلي وای خلک ارشي په سلاسه شي، ارشي تلاسه شي، خو اکثر شي په سلاسه چې هغه په سروش کی. خو د اسلام کړي کده ونی ولا دا د مضبوطه وسپنیزه کړي دا چې دا هیڅ کله به تانه پریږي. یو حدیث کې راځي یو صحابي یو تابعی کیسه کوي، یو مجلس کې موږ ناستو وې ډیر خلک وچ کاتمه یو سړی روانو په لار رواني وې خلکو چې کړي هغه جنتی هغه جنتی هغه چې موږ دا وڅوږي ور پسې منډه مکړې جوړه هغه په روانو و چا کور تر نو وتلو ماته څه وای ماته ما ورته ویل چې ترشته جنتی هغه سبحان الله څنګه وې خلکو د سی وجدا جنتی دی هغه چې نه دنیا کې څوک چاته جنتی نه وای، خو داخله چې ماته وې د یو خبره و څه خبره وا وای ما یو خوب لیدل خوب مې لیدل چې د شپې په خوب کې یو باغ کې یم او په یو باغ کې د وسپنې یو لوی هغه ولاړه ده ستنه لوی ستنه ده او د ستنې په سر کې وکړې ده وسپنې. نو ما ته ویل چې په دې وسپنه وخه جګه وکړې ونیسا، نو وې زه ختم نشم خو یو غلام نوکر هغه د سیونی ولا مروي خجوله اکړې مونی ولا کړې مونی ولا د سری یو شم کړې په پلاس کې پاتې شو. نو ما سبي نبی له سلام الله پختنه وکړه چې یا رسول الله دی خو معنا څه شه ده وې هغه راته چې دا کړې چې تعالی سکینی د اسلام کړې ده ته چې اخره پورې مړ کې ته په اسلام مړ کې، نو څوک چې په اسلام باندې مړ شي اخره پورې نو هغه چیرته شي جنت لذي. نو دا خلک ما ته ذکر دي وای خو د دې زدانو چې جنتی ما خدا خبره د نبی اسلام دا خبره د وجنه سره صحابي چې عبد الله بن سلام رته نو د اسلام کړي مضبوطه کړي دا. الله تعالی فرمایي فقد استمسک بشک دې سړي منګولې ولا ګولې بل اورته رسکا پکلا کړي باندې دا سي کړي دلن په سام الله چې نشته جدای غلرا والله الله تعالی سميع اوریدونکو عالم پوهه ساتي. الله ولي الذين الله دوست هغه کسانو دې امنو چې ایمان راوړل دي یخرجهم الله راوباسي دا مسلمانان من الظلمات د تیارو د ناپوهي او د جهالت او د شرک او کفر نام اے ناپوهي نه الله راوباسي له نور رڼا د ایمان ته چې څوک د مسلمان ویني الله تعالی به رڼا ته واسي. والذین کفروا الله فرمایا خلق کافران دي اولیاءهم الطاغوت داوی دوست چې د شیطان دی یخرجونهم شیطان دا خلق راوباسي من نور درنا الى الظلمات تیارو طرف ته. اولئک الله ودا کسان چې دي اصحاب النار مرګري د اور دي هم دوی چې دي بیا په دې اور کې به خالدون همیشه همیشه اوسېږي. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. دا اوس یو بل واقعي طرف ته اشاره ده چې دا واقعه د ابراهيم عليه السلام ده. ابراهيم عليه السلام الله رب العزت په داسې وخت کې پیدا کړو چې هغه وخت په دنیا باندې یو ظالم بادشاہ حاکم وو چې دا غي ظالم بادشاہ نوم نمرود. تاسو به ان شاء الله اوریدلی وي په ټوله نړۍ باندې په ټوله دنیا باندې څلورو کسانو حکومتونه کړی دي چې هغه کې 2 مسلمانان تیر شي او 2 کافران. کافرانو کې یو عمدا نمرود چې په ټوله دنیا حکومت کړي او بل بخت نصر په نوم باندې بادشاہ تیر شوی او په مسلمانانو کې 2 کسان تیر شي چې په ټوله دنیا حکومت کړي. یو سلطان سکندر ذوالقرنین او په 14مه سپاره کې بیان روان دي ان شاء الله، او دیم سليمان عليه السلام چې په ټوله دنیا حکومت کړي. دا نمرود په ټوله دنیا باندې حکومت وو خو په تخت هغه وخت عراق کې په تخت عراق کې بابل کې. نو دی وخت چې د ټوله دنیا بادشاہ مو نو د خپل بوتان لګولي خپل عکسونه لګولي خلکو هغه ته عبادت کاوه. د نمرود عبادت هم کاوه خلکو
او د نور بوتانو عبادت هم کېدلو. په دې وخت الله رب العزت ابراهیم علیه السلام پیدا کړلو. ابراهیم علیه السلام د ماشومتوب نه د الله تعالی په خدای یقینو. نو چې کله ابراهیم علیه السلام پیدا شروع نو خپل مور نه پوښتنه وکړه چې مور استا خدای څوک دی؟ وی هغه ورته بچا زما خدای خو ستا پلار دی کنه نمرود هغه ازر. وی ازر ما ته رزق راکړي. وی دا ازر خدای څوک دی؟ هغه ورته دا ازر خدای خو نمرود دی. وی خدای نمرود خدای څوک دی؟ وی مور ته چپ خبره مکوه نمرود خدای خو نشته په خپل خدای دی. وی دا ورته چې نه خو بنده دی. نو مور سره بحث شروع کړ چې شروع کوي پلار راغی چې پلار راغی پلار دی چې دا ورته خدای څخه خبرې کوي الګ داسې خبرې کوي. نو پلار ور سره بحث شروع کړ څه وی هغه وی تاسو نمرود ته خدای وی نمرود په خپل بنده دی. نو وې د ذات څخه چې نمرود پیدا کړي زه پیدا کړم ته پیدا کړي. پلار ور سره بحث شروع کو بحث ټول شپه تیر شو خو په کانی نشو. دی باسونو کې وخت زیات ولګېدل اخر کې نو آزار وډار شو. دا ابراهیم علیه السلام پلار وډار شو چې دې خبره نو اخر بادشاہ خبري او که بادشاہ خبر شو نو دې زوی سره ما مړ کی. نو په خپل لاله د خپل زوی شیطانی ورته وکړه ورته وی چې زما زوی د څه خبرې کوي او خطر راولا چې زه ور سره خبرې وکم. نو ابراهیم علیه السلام ورسته چې ورسته ابراهیم علیه السلام ورته وی چې ستارب څوک دی؟ نه هغه نمرود ورته وی چې ستارب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام وی زما رب هغه ذات یحیی و یمیت چې مړ کول او ژوندۍ کول کوي. بادشاہ چې دا حکم کولای شم نمرود وی. ابراهیم علیه السلام یې کنه وی که څنګه کولای شي؟ وی بادشاہ ته وکړل چې په زندان کې وسړیو چې پاغه باندې د مرګ فیصله کړی و اعدام هغه خوشی پرې خو ژوندۍ او بازار کې هم د یو سړی روان بي ګناه غیر ونی مړی وی وګوره دا یو د ژوند لایقو دته مرګ ورکړه دا بل مرګ لایقو ته ژوند ورکړه خو څنګه کولای شي؟ ابراهیم علیه السلام پوښتنه دا خو دوکه کوي سیاست دروغ سیاست کوي. ابراهیم علیه السلام وی خاصه دا دلیل پرې دا بل درته وایم. وی بل څه شی دی؟ وی زما رب هغه ذات ته چې لمر د کوس طرف نه راخې جوړې دی. نو کچیر ته ځان ته خدای وای مهرباني وکړه د بر طرف راوخې جوړ. دلته الله فرمایي چې فبهت الذی کفر. وی حیران او پریشان شو هغه چې کافر نمرود سره جواب نه و سوال دی پیدا کی جواب یې ولې نه و. خود سي بي ویلی وجه دا کوس زرا خې جوړه هغه زورور فرض ویلی شي کله چې ویلی وجه دا کوس مر زرا خې جوړه مستاخ دی بر راوخې دا خبره ولې ونه ولوي دی دوه جوړه نه کړی. یو وجه دا و چې نمرود په دې خبره پوهیدلو چې کدا دا وځو کما چې دا کوس مر مال اخې جوړه دې مجلس کې سپینګری مشران مان شته هغه وخاندي زه ولا پیدا شو نه دا غلام سره خاطر هغه بوج ته نه وی دا راوته هم دسي دی خدا مسله دا خلکو د روزن کار کوي. او دیو مسله په کې دا چې په دې خبره پوهیدلو چې ابراهیم پیغمبر دی او کچر د دعا وکړه کې نشي مرد پاسره وږي چرو خاطرونو ټول خلک ورانه واوړي بچي به ختم شي. د دې وجه نه بس جواب نور سره نو بچ پات شو چپ شو. نو ابراهیم علیه السلام ورته دلایل شروع کړل بس یې جواب ور سره نو. الله تعالی فرمایي علم ترایتن ګوري پیغمبر ال الذی اغه سړی تام حاج ابراهیم چې جګړه کړو د ابراهیم علیه السلام سره پیر به په بار درب داغه کې اے فرعون هم کافر تر شوی نمرود هم کافر تر شوی. خو د فرعون نوم قران کریم کې راغله ډیر ځل خو د نوم نه دی راغله نوم یې الله نه دی اخیسته دا ولی وای دا ډیر کمکل بنده الله نه خوښي. نو الله تعالی فرمایي علم ترایتن ګوري الذی اغه سړی ته حاج ابراهیم چې جګړه کړو د ابراهیم علیه السلام سره پیر به په بار درب داغه کې انا تاه الله الملک دا جګړه د دې وجنه کوله چې الله دل رباسي ور کړی وام وای ځکه چې چاله چې طاقت ورګه هغه ته دشمن شي. الله تعالی وای چې ما ورته باسي ور کړی په کار شکر ایستره وای خو ما سره دشمن شو. انا تاه الله الملک الله ور کړی او بادشاہیم اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي زما رب هغه ذات ته یحیی چې ژوند کول کوي او یمی تومړه کول کوي. نو قال نمرود ویل انا احیی و امیت زم ژوند کول او مړه کول کوم. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل فإن الله يأتي بالشمس الله راتل کوي په لمر باندې من المشرق د لر طرف نام فاتي بها تراتل کو په د لمر باندې من المغرب د بر طرف نام. الله فرمایي په ویت الذين اشرمدل هغه سره کفر چې کفر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين. الله توفیق د هدایت نو ورکوي قوم ظالمانو ته. نو توفیق د هدایت الله ورنه په کارو چې د مسلمان شوی خو مسلمان نشو. خدا اوس اخرنه یو د وړي واقعي دی یو د عزیر علی السلام دا او ورپسې دوه ایتونو کې بیان د ابراهیم علی السلام دی هغه بیانې دا دوه واقعي چې دی د دې لپاره دی چې د مر نه پس ژوندون حق دی مر نه پس ژوندون حق دی قیامت حق دی. خنو ګوري الله فرمایي او کل الذی یا مثال د دې پشان د هغه کسته مر علی قريه چې هغه تر شوی په یو کلی باندې دا کسوګو دا عزیر علی السلام یا حزقیل علی السلام او دا کله کوم کله دا د بیت المقدس کړو او بیت المقدس بخت نصر ظالم بادشاہ مو چې ټول دنیا باندې حکومت وو هغه بخت دا هغه وران کړی بیت المقدس وران کړو ټول وطن وران کړو. نو عزیر علیہ السلام په دلار راتللو الله تعالی ورته وحی راولې غلا چې دغه کړي الله بیا آباد دی. نو عزیر علیہ السلام حیران شو چې دا څنګه هر څه ګډ وډ دي دا څنګه آباد شي.
نو الله رب العزت عزیر علیہ السلام ته ویده شو څومره وخت پورې 100 کاله پورې 100 کاله ویده 100 کاله پس چر پاسېدلو نو د سره په هغه وخت کې چې کله ویده کېدلو د سره یو خرو او په خره باندې انځر بارو انګورو شیدې وي تا ور سره نو انګور یو انځر او شیدې دا د شیان دي چې شیدې چې پاتې شي ورځ نه خو دغه نه مستي جوړي او انګور او انځر چې ورځ نه پاتې شي خرابي او خر د خر ترمن ډیره کلا خر د شی چې هغه نه خرابي خوږي زما نو الله خپل قدرتونه ورخودل عزیر علیہ السلام ته عزیر علیہ السلام چې 100 کاله پس را پاتېدلو خر بالکل سپین اډو کې پراته نوري شنو هغه اډو کې بارانو وهلي سره اډو کې پراته لیکن بل طرف ته چې وکتل انځر او شیدې او انګور تازه نو الله ورته خو دې څه شي کولای شم چې کوم شی زر خرابيږي هغه 100 کاله تازه بریخه چې کوم شی مضبوط نه خرابيږي خر هغه ختم شوی نو بیا خر د عزیر علیہ السلام په مخ کې خر داسي اډو کې وزې شو داچې وزې شو سرمن پیرا خورا شو او روح خر ته نه جوړ نو عزیر علیہ السلام تعالی وی دغه سره ژوند کوما عزیر علیہ السلام یا الله زما په دې خبره یقین وو خو پستر ګمنی وی کتلې پستر ګمنو کتلې او پستر ګوري درو چې تاسو ملي ژوند کوي او دې کې موږ تاسو دا واقعي څه الله بیان چې په دې خبره زمو پوخي کې نه چې مر نه پس ژوندون حق دی بیا ورا ژوند کیږي الله فرمایا او کله دې په شان دا قسمر را علا کړې تن چې تیر شوی په وکړي د بیت المقدس باندې وهي خاویتون چې کړه را پریوته وال عروشیا په چتونو باندې چې وخت نه سره بادشاہ وران کړو قال نو عزیر علیہ السلام ویل ان هذه الله څنګه بل را ژوند کې دا کړه بعد موتها پس مرګ دې کلینا کله خو نه مړ کی خود کړي خلک چې مړ دي الله فاماته الله ویدکړو الله تعالی د عزیر علیہ السلام میں عطا من السل کلام ثم بعثه بیا را پاتولم نو قال الله تعالی ورته ویل کم لبستا چې څومره وخت به تیر کړی ویم نو قال هغه ویل لبست یوما واخو ورسره باب وخت تیر کړی ورځو او بعض یوم دې چې برخه د ورځې دی ولی ویل وای ځکه چې دې کله ودی کېدلو نو سبې کې ویده شو او چې بیا را پاتېدلو نو 100 کاله پس ما جګر را پاتېدلو د دا ګمر کوم دا ما غوړل سبې ودو مس ما هم را پاتېدلم نو او بعض نه چې حصہ دی ورځې قال الله تعالی ورته ویل نه دا سینه بل لبسم اتعامن بلکې تا وخت تیر کړی د 100 کاله او کې یقین نه کیږي فانظر الى طعامك او ګوره د خپل خوراک ته او شراب کا اوس کاک تام چې هغه انګور او شراب او شدي او انګور لم يتسنى چې نه دی بد بوي شي خرابې خو پرې بوي نه دی کړی ما مرګ چې دی کنه هغه مرګ دا سی پغادي مرګ چې عام انسانان کوم کې هغه مرګ نو پښې په خبره باندې نو دا اصل کې ویده کېدلو خدا ویده کېدلو د په حدیث کې نیم مرګ ویل شوی دی او د دې وجه نه موږ تاسو کړه هغه دعا کوو کنه د خوب دا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا ولایت د سنا صفات الله غزاد چې موږ را ژوند کړو پس مرګ نه خوب کې موږ مړ نه یو مړ خو نه خو دې نیم مرګ ویل شوی دی دې کوم دا خوب چې د خوب وخت کې سړی نیم روح اسمان طرف ته کیږي لکه تعلقات د بدن سره وي خو زیات هغه غسر وي دی وجه نه موږ تاسو کله په خوب کې مړی ګورو هغه مړی خو په عالم ارواح کې خو روح التزي او دا ورسره ان شاء الله بل آیات کې راشي چې الله رب العزت فرمایي د خوب وخت کې موږ تاسو روحونه اخلو خو ثم يرسل التي يرسل الاخرى بیا بیرته لیږو دا خوب چې نیم مرګ دی نو دا مکمل مرګ نو خوب خو 100 کال خوب چې مرګ په حساب شنو ځکه ورته مرګ ویل شوی دا موږ چې د ویده خبره وکړه په دې وجه چې روح ته مکمل وته نه او دې عملته قال الله تعالی ورته ویل بيستا من تابو وخت کړي ورځ او باز یمنه چې حصہ د ورځم قال ویلو عزیر الله تعالی ورته ویل بل بيستا کتاب وخت کړي مې اطعام سل کالا فانظروا غرا الى طعام خپل خوراک او شراب خپل سراغ تلمه تسنا چې نه دی بد به شویم وانظروا غرا الى حمارک خپل خرطا ولنا جالکا چې ګرځوي موږ آیات للناس یو نه خوالامه د خلقو د پارام وانظروا غرا الى العظام اډو کو د خرطا کې فنون شزوا چې څنګه موږ اراو چې تو غیلرام ثم نکسوا بیا را خرو پاګه باندې لحمن غخام فلما تبين له هر کله چخکار شو زیر علیہ السلام تپستر کو باندې شرط پستر ګوري دل نو قال ويل اعلم زخ پوشم ان الله چې بشک الله چې علی کل شیء قدیر الله په هر شی د قدرتونو خاوند دی الله په هر شی د قدرتونو خاوند دی یقین خو مخکې نه مو خو دلته پستر ګوري دل د تعین الیقین وای و اذ قال ابراهیم ربي ارني كيف تحيي الموتى دا اوس د دوه آیتونو کې یو آیات کې الله تعالی بل واقعیا بیانوي چې هغه د مړو د ژوند کېدو دا یو وخت ابراهیم علیه السلام چې د پوخ ایمان خاوندو خو هغه ته ویل الله تعالی ته وی الله دا مړي به څنګه را ژوند کوي چې دا مړي دی وای الله تعالی ورته وی ولې یقین دې نشته هغه نه یقین خو مشته دی خو چې په خپل سترګې وګورم دا د یقین درې درجې دي یو ته علم یقین وای یو ته عین الیقین وای بل ته حق الیقین وای علم یقین دی ته وای چې یو باوري سره ته خبره وږي چې پلانې کې داسې کار شوی تا خو لیدل نه دی او باوري باندې ته خبر درکونه دي ته عین علم یقین وای او عین یقین دی ته وای چې ته شی په خپل سترګو ګوري او علم یقین دی ته وای چې اول تا ته چا یو باوري سره خبره کړي په غیدم باور وي او بیا غشه په خپل مګوري دي ته بیا
حق الیقین وایي. نو ابراهیم علیه السلام په دې خبر یقین وو، خود غختل چې حق الیقین ته ورسیږي. نو ځکه الله تعالی ته وایم وایذ قال ابراهیم، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب زما ربا ارنی ما توخیا کیف تحل الموتى، چې ته د مړي څنګه را ژوندي کیم. قال الله تعالی ورته اولم تؤمن، چې آیستا په دې خبر ایمان او باور نشته دیم. قال بلا، ابراهیم علیه السلام ولی نه زما په باور دی، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دې لپاره چې په اطمینان کې شي او آرام کې شي زما زړه. قال الله تعالی ورته ویل فخذ اربعه من الطير، ونی سره ځان سره څلور مرغان، ونی سره ځان سره څلور مرغان. او دا څلور مرغان چې شي نو پوره وضاحت خو نشته دی. ځینو کتابونو لیکلي دي چې چرګ او طاووس هغه کوتره وا داسې شیونه وې دا را جمع کا او کارغه وې دا حلال کا او سرونه بیرته کې کېدا وغه یو بل سره غړي وړي کو کېمای کا او به دا څلور غرونو کېدا او به وروغړه نو وې تا ته برازي وې د سی برازي چې پاوا بن راځي په خپل بر رواني د مرغان سر ور پوری نوي او کله چې راشي چې کومه د سرونی سي چې خپل سر یا ور سره جوړيږي چې بدل سر نه جوړيږي نام د سی وشو. الله تعالی ته فخذونی ساروات من الطير، څلور مرغان په سرهن نه الیکا، هغه د ځان سره ټوټه کا یعنی کېمه کام. ثم جعلوا بیا وګرځوالا کل جبل فهر او غربان منهن داغوی نجس ان سه حصہ او برخام. ثم دعوهن بیا دوی راو غړه دعوت ورکای اتینا کرازی بتا دا سعین په منډه سره، منډه سعی نه مراد د خو منډه دا یعنی د وزرونو نه خو بر روان وي استاب کې شک را نشي. او علم پوښ ان الله چې بشک الله تعالی چې عزیز حکیم، الله غالب او د حکمتونو والا دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب.